الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال الله تعالى: من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منګه د اسلام او ساينس د درسونو په سلسله کې لومړی برخه چې د قرآن عظیم شان علمی او ساينسي اعجاز شروع کړی و، هغې کې تقریبا 14 درسونه موږ وړاندې کړه چې مختلف آیاتونه د قرآن عظیم شان موږ انتخاب کړي وو. په هغې باندې هم د ساينس او د علوم مختلف علومو له نظره بحث وکړه او هم وڅېړل. مخکې درسونه ټول وړاندې شول. نن درس موږ انشاءالله د اوبو په باره کې دی چې د اوبه څه شی دي او څنګه جوړې شوي او څه خصوصیات لري او څه هغه لري. دلته موږ 2 آیاتونه انتخاب کړي. یو آیات دا دی چې ومن الماء کل شیء حی. الله پاک فرمایي سوره انبیاء کې دا آیات دی چې الله پاک فرمایي چې مونږ دا ټول شیان چې دي د اوبو نه ژوندي کړي او اوبو د ژوند ذریعه ورته ګرځولي. ومن الماء کل شیء حی. د اوبو نه مونږ ټول شیان چې کړي دي ژوندي کړي دي. یو خبره دا شو. دویم آیات شریف چې دلته مونږ ولوستل هغه دا دی چې الله پاک فرمایي، مخکې دې درس کې لږ څه اشاره شغونده وه، سوره المؤمنون کې غالبا 18 آیات دی، 18 سپارې سوره المؤمنون دی چې الله پاک فرمایي چې وانزلنا من السماء ماء بقدر واسكننا في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. الله پاک فرمایي چې د پاس نه موږ اوبه نازل کړي دي او په څنډه بقدر په اندازه باندې بالکل د حساب کتاب په حساب باندې دا نازل شوی. فاسكننا في الارض او دې ته ځای ورکړی، دا ځای په ځای کړي دي د ځمکې په سر باندې، په ځمکه باندې ارض دلته باقاعده ویل شوی. وإنا على ذهاب به لقادرون. او د دې په تللو باندې کمیدلو او زیاتېدلو باندې موږ چې موږ قادر یو. که کله وغواړو نو اوبه به لرې کړو کې بیا که بس هغه به ختم شي. نو د دې دپاره چې څومره راځي دې دپاره هغه اندازه چې ده په اندازه باندې نازل شوي دي او د دې په زیاتوالي او کموالي باندې موږ قادر و زیاتولو اول اختیار موږ سره دی. څوک چې پیدا کوي خو طبیعي خبره ده، کمولی هم شي زیاتولی هم شي. نو دلته د 2 آیاتونه موږ د درس موضوع ده او په دې 2 آیاتونو باندې موږ انشاءالله د ساينس او د مختلف علومو له نظره په دې باندې بحث کوو چې دا قرآن عظیم شان چې وایي چې ومن الماء کل شیء حی، چې د اوبو نه د ټولو شیانو زندگی چې ده د زندگی اصلي جوهر چې کوم یو دی په دې ټولو شیانو کې هغه اوبه دي. اوس هم دې خبرې ته راځو چې دا خبره چې الله پاک کړې چې دا ټول شیان موږ د اوبو نه ژوندي کړي یم، اوبه اصلي جوهر د دې شیانو ګرځولی دی، دا څه خبره ده؟ اول دې خبرې ته راځو. یو شی مهم دا دی چې دې نه مخکې چې موږ دې هغه ته راشو، اول د اوبو په تشکیل باندې لږ خبره کوو. مخکې کېدای شي چې درسونو کې به ویل شوي یا به نه ویل شوي، ما داسې خیال ورته نه راځي اوس، خو دلته به بحث پرې وکړو. اول خبره دا ده چې موږ مخکې د کائناتو په تخلیق کې غالبا مخکې د دې نه مخکې درس همغه و چې دا کائنات څنګه پیدا شول، څنګه وشو. هغې کې موږ ویلې چې اول ابتدا کې دا ټول شیان چې و چې هیڅ شی هم نه و، نه کهکشان و، ځمکې و، نه شمسي نظامونه، هیڅ شی نه و. دې نه مخکې ګازونه و، د مختلفو ګازونو مجموعه. خو په دې کې 2 ډېر عمده ګازونه، هغه هیلیم او هایدروجن چې کوم یو په مندلیب په جدول کې اول او دویم خانه کې چې کوم یو دي، یعنې اول او دویم عنصر همدا یادېږي. یو هایدروجن دی، یو هیلیم دی. 2 هایدروجن چې یو ځای شي یو هیلیم جوړي، او که هیلیم تجزیه شي 2 هایدروجن نه جوړیږي. د هایدروجن اتومي نمبر 1 دی، د هیلیم اتومي نمبر 2 دی.
نو دا هغه په دې غازاتو کې یا د ابتدایي د کائناتو د تخلیق نه مخکې دغه غازونه مختلف غازونه موجود وو، خو دا پکې ډېر زیات و. دا بالاخره د یو حرکت او د چرخش په نتیجه کې دوی سره یو ځای شو بالاخره دی نه کورې منځته راغلې، مختلفو په میلیاردونو کورې منځته راغلې. هر ځای کې ځکه دا ټول پراخه کائنات چې 2 ټریلیونه کهکشانونه پکې یو پار کهکشان کې په میلیاردونو باندې شمسي نظامونه وي. ته فکر وکړې دا به څونه کیسه وي، څومره لوی وسیع پراخه صحابې نیولي. نو په دا هر ځای کې چې هر ځای کې ما درته یو مثال مخکې ورکړ چې موږ د ځمکې په سطح باندې یو بر اعظم اروپا، یو بر اعظم اسیا، یو بر اعظم افریقا، یو بر اعظم استرالیا، داسې مختلف بر اعظمونه جوړ شو پکې. نو دغسې دا په دې وسیع کائناتو کې دغه ځای کې چې کوم ځای کې غازات و هغه د حرکت او د هغه په نتیجه کې بالاخره په کورو په سیارو ستورو په دې شیانو بدل شوی. او بالاخره دا هر ځای کې بیا یو غټه ځان ته یو مجموعه جوړ کړه چې هغې ته شمسي نظام وي. بیا د شمسي نظامونو سره یو ځای شو، بیا د لوی نظامونه په مجموعه کې جوړ کړه، هغې ته کهکشانونه ویل کېږي. په هر صورت دا خبره مونږ کړې وه. نو دلته مونږ یوه خبره وکړه چې ابتدایي حالت کې چې کله دا هغه جوړ شو، دا غازونه او دا شیان سره یې جوړ کورې جوړې کړې، نو د استرانومیستانو یا د فلک شناسانو نظر دا دی چې دا ټول ګرم و، ځکه ډېر په تیزۍ سره په حرکت کې روان و. بس ورو د فضا سره چې کله په تماس کې ده بالاخره دا یخ شو. چې کله دا یخ شو نو دې نه د ځمکې قشر منځته راغی، او په دې اطراف کې چې کوم یو غازات موجود و دا هم ورو د یخوالي په نتیجه کې دا په تشي باندې بدل شو، په اوبو باندې بدل شو، او دا اوبه د باران په شکل باندې بس راغلي په دې ځمکې په کوره مباس کو. نور دلته په دې ځمکې په کوره باندې راوبهېدل او ټول ځمکه د اوبو نه په اصطلاح سره ډکه شوله، مکمله ډکه شوه. تا قشر چې کوم یو دا پوست دا ډک شو. بیا د دې نه وروسته په څه برخې داسې شوې چې اوبه خو ودرېدې ټولې ځمکې ته. بیا ځینې د ځمکې د داخل ته ننوتې په دې درزونو مرزونو په دې شیانو، ځکه چې کله شی ګرم وي او بیا چې یخ شي بیا چاودونه پیدا کېدې. چاودو د درزونو کې اوبه باقاعده ننوتې د ځمکې لاندې برخو ته. دلته چې کله ننوتې لاندې برخه خو ډېره زیاته ګرمه وه. نو چې ګرمه وه بس هلته بړاس جوړ کړه. دا بړاس یو دم بیرون د لاوا یا دغه په شکل باندې بیرون راووته. دې نه غرونه جوړ شو. انشاءالله د غرونو په باره کې بیا مستقل یو جدا درس وایو، هلته بیا د ټول شیانو باندې انشاءالله بیا بحث وکړو. دا جوړ شو. دې سره خوا کې چې شویلې چې کله دا وشو دلته دا اوبه چې کله داخل ته ننوتې نو د ځمکې ځینې برخې ورو د اوبو نه راووتې، اوبه لاندې به د درزونو به د هغه کې لاندې کې وتې ځمکې ته. نو ورو څه شولې دلته د ځمکې تقریبا 25% برخه اوسطا ویل کېږي چې 25% برخه وچه. دا موږ چې کوم یو برخه کې ژوند کوو دا 25% ده. 85% چې دي اوبه سمندرونه دا ټولې جوړ کړي. بیا په دې 25 برخه کې ډېر جهیلونه دي. پر ځان اوس تاسو فکر وکړئ چې د دې سطح کې مدیترانه ده، بیا مدیترانه نه پورته چې د ډینیز ده، بیا پسې مرموره ده، بیا توره بحیره ده، بیا دا کسپین بحیره ده، او دا نور دریابونه او واړه شیان غټ کیسې پکې روانې دي. دا هم شته، خو دا بحرونه سمندرونه 85% دا برخه تشکیلوي. بیا دوی سره په خپل منځونو کې چې کوم رابطه لري، لکه اوس کسپین چې کوم یو ده دا د دې نورو سره غن لري. خو توره بحیره د باسپورس هغه په باسپورس چې کوم یو د کانال دې سره د مرمورې سره به مرموره دلته هغه ورته وایي در دانل دغه په واسطه باندې دی دینیز سره آژا ورته ویل کېږي. هغې سره او د هغې ځنه بیا مدیترانه بیا په 2 لارو باندې د نور هغه سره لري. یو د جبل طارق د لارې نه د بحر کاهل سره، یو دلته د سویس کانال په لاره باندې د تورې وسرې بحیرې سره بحیره بیا د بحر هند سره داسې سره روابط لري. دا سمندرونه دي او نور چې خوږې اوبه او دا نور اوبه د استعمال اوبه چې پیدا کېږي دا پکې هغه کېږي. نو اوبه تشکیل شویلې د اوبه په دې اوبو کې 99.5% 99.5% اوبه دا ترشي دي چې د سمندرونو کې ژوند سمندرونو کې دي او قابل دي موږ د خوراک نه دي، بلکې هغه خپل هغه لري ځای لري. هغه ته انشاءالله به اشاره کوو چې هغې کې خپله ځینې حیوانات نباتات موږ مخکې اشاره ورته کړې وه چې هلته ډېر زیات حیوانات و نباتات موجود دي. خو موږ او تاسو څنډۍ ورغلي هلته ګرځېدل پکار. زه خپله په سمندر
سمندر کې باقاعده ګرځېدلی یم ډېر، هلته مې دا شیان ټول لیدلي دي په هغه باندې. نو دا یو جز شولو. 99.5 یعنی 99% دا سمندرونه اوبه دي، ترشي اوبه دي، مالګینې اوبه دي او د موږ او تاسو د استفادې قابل نه دي، بلکې چې موږ او تاسو استفاده ترې نه کوو هغه باید تصفیه شي او فلتر شي. دا یو شو. 2.5% پاتې شو، ځکه چې 99 لاړ شي 2.5%. دغه 2.5% اوبه چې دي دا د وچې کې شته او د وچې کې د باران په شکل، د واورې په شکل، د چینو په شکل، د کاریزونو په شکل، د چای عمیقو په شکل، څه د سیندونو سیلاوونو د دې په شکل چې دا غټ غټ سیندونه، رود نیل دی پر ضد دنیا کې غټ دی، امازون دی په امریکا کې ډېر غټ سیند دی، دغسې دجله او فرات چې کوم یو په عراق او په ترکیه او په دې کې د نور هم څه ډېر شته، خو دا پکې ډېر مشهور دا دي. په هندوستان کې ګنګا او جمنا دغسې په نورو مملکتونو کې شته، موږ ته دغه یاد دي، دا مشهور همدا دي چې امازون دی دلته پکې ګنګا او جمنا ده، دلته په عراق او په دې آسیا کې غټ مشهور چې کوم یو دی دجله او فرات سیندونه دي، په افریقا کې چې کوم ډېر مشهور سیند دی رود نیل دی. دا دغسې په مختلفو شکلونو دا 2.5% اوبه دا دي چې کوم د دې نه موږ او تاسو په مختلفو اشکالو باندې استفاده کوو. په دې کې هم فیصدي ځینې علماو هغه کړې ده چې 80% دغه اوبه، هغه اوبه نه چې کوم د سمندرونو اوبه دي، هغه اوبه نه، دغه 2.5% اوبه چې کوم یو دي، دا 2.5% اوبه چې کوم یو موږ ته چې موږ او تاسو نه مختلفو هغې کې استفاده، دې ته ویل کېږي خوږې اوبه، قابل استعمال اوبه یا خوږې اوبه معمولا ورته وایي. دې کې دې 2.5% که بیا په 100 باندې سړی بدلې کړي نو 80% د دې اوبو په زراعت کې مصرفېږي. همدغه اوبه چې موږ د وچه کې لرو او خوږې اوبه موږ او تاسو ورته وایو، دا اوبه چې 80% په زراعت کې موږ او تاسو استعمالوو. 80% 20% په صنعتي کارونو کې چې کوم فابریکې او ټول شیانو کې دې کې استعمالېږي 20%. نو دا شوې 90%، نو باقي 10% پاتې شوې. دا 10% معمولا موږ او تاسو خلک چې استعمالي د خوراک څښاک د څښلو دپاره استعمالېږي. نو شوې 9.5% خو موږ او تاسو دپاره ګټه لري، دلته ګټه نه لري، لکه دلته موږ تاسو قابل استفاده نه دي، هغه نه ډېر زیات کار اخیستل کېږي د سمندرونو د بحرونو نه. بیا دا 2.5% چې کوم یو دی، دې کې موږ درته ویلی چې دا که په 100 باندې بدل کړې نو 80% په زراعت کې لګېږي، 20% په صنعتي کارونو کې لګېږي او 10% موږ او تاسو د څښاک مختلفو کارونو کې بیا چې موږ او تاسو استعمالوو په دې کورونو په دې هغه کې، هغه بیا جدا خبره ده چې موږ او تاسو انشاءالله وروسته راځي په کوم شیانو کې موږ اوبه استعمالوو او د موږ حیاتي مسله ورپورې تړلې شوې. دا یو جز شو، دا خو په مجموع کې د اوبو خبره شوه. اوس کیمیاوي هغه ته راځو، ترکیب ته. اوبه چې کوم یو دي دا د دوو شیانو نه تشکیل شوي دي، یو اکسیجن چې البته دوه اتومه اکسیجن او یا یو مالیکول او یو پکې هایدروجن د H2O، دا د اوبو فرمول دی، یعنی H2O، دوه اوبه ښیي، دوه هایدروجن یو اکسیجن پکې. نو دا یو منځ کې اکسیجن دی، یو خانم هایدروجن او بل خانم هایدروجن. نو یو اکسیجن چې دواړه طرفونو ته هایدروجن ولري یا دوه هایدروجن ولري H2O، نو دا اوبه شوې، دا د دوو شیانو نه جوړ شوي دي چې هایدروجن او اکسیجن. ناشنا خبره خو دلته دا ده چې هایدروجن او اکسیجن دواړه سوځونکي ګاز هغه شی دی، هایدروجن هم ګاز دی او اکسیجن هم ګاز دی، او اکسیجن هم سوځېدونکی شی دی او هایدروجن هم سوځېدونکی شی دی. ناشنا خبره خو دلته دا چې هغه شیان چې بالکل اور دپاره دا دوه غازونه پکارېږي، اکسیجن او هایدروجن، دې نه همدا اور اخلي، اصلي د اور شی همدا دی. دغه شي نه دې شي نه الله پاک بیا جوړ کړي دی اوبه. یعنی کله خو د انسان ذهن او فکر ځینې شیانو کې کار نه کوي، په دې ځای کې سړی فکر وکړي چې هغه شی چې د اور سبب ګرځي، اور بله یو اور اصلي ماده همدا ده، اور اچوله، هغه شی الله پاک په ډېر هغه ترتیب سره بیرته په اوبو بدل کړی. بیا د اوبه د اور ضد دي، دا خبره دغسې یو شی دی چې همغه اور بیرته شی پې ور واچوه. نو دغه اوبه چې کوم یو دي په کیمیاوي لحاظ باندې دا جوړې شوي دي څه نه، د دوه هایدروجنو یو اکسیجن چې دواړه سوځېدونکي غازونه دي، دواړه سوځېدلو لپاره دي، دې نه الله پاک دا شی جوړ کړی ده. دا کیمیاوي ترکیب دا شو.
اوس موږ او تاسو ویلې چې موږ او تاسو په مجموع کې چې کوم یو اوبه دي 85% د ځمکې برخه 85% د ځمکې برخه سمندرونو نیولې ده چې هغه تورشي اوبه دي او د باقي ځمکه کې هم 2.5% خوږې اوبه دي. دا خوږې اوبه بیا د ځمکې په دې کوره باندې په مختلف اشکالو کې موجود دي. لکه ما درته مهم سیندونه یا موږ په فارسي کې د دریاب موږ معمولا سیندونه وایي، ځینې چې غټ شي بیا موږ ورته دریاب وایي، لکه دریای امو یا برزن موږ او تاسو د رود نیل رود. نو سیندونه معمولا د شیانو ته باید دریاب استعمال شي، که دریاب هغه سمندر ته موږ او تاسو دریاب وایي. دا سیندونه دي ګنگا شو، جمنا شو، دلته موږ او تاسو په دې مشهور فرات او هغه شو دجله شو، دغسې دریای امو او ډېر اوږده کې سره روانه ده د چین د سرحداتو نه شروع کې هم تر ترکمنستان ډېر اوږده خبره ده. نو هلته رود نیل په افریقا کې، دغسې امریکا کې امازون په نامه باندې ډېر لوی هغه ده. نور به مې واړه خو ډېر دي، خدای غټ بلاګانې هم دا دي چې زرګونه کیلومتر پورې ساحې باندې طی کوي، غټ کښتۍ پکې دا ټولې چې دا ماهیات کې په دې کې اکثرو کښتۍ ګرځي، غټ هغه دي سیندونه دي او ډېر زیات استفاده د هر یو سیند نه کېږي. دغسې بیا د جهیلونو په شکل باندې ځای په ځای باندې هلته جهیلونه دي. داسې جهیلونه هم شته دی چې داسې ورته ګورې بر سر نه معلومېږي. دا په هر مملکت کې دا جهیلونه شته، دا د باران او دا د واورې او د اوبو د چینو د دې شیانو راځي او دلته جمع کېږي بیا مغه ځای کې او دې کې غټه دا وي چې د همدغه جهیلونه او د همدې شیانو نه دا شاوخوا منطقو کې بیا اوبه هغه کېږي کاریز په شکل باندې، د چینو په شکل، د کویانو چای عمیق په شکل د هغې نه استفاده کېږي. دا په مختلف او دې سره خوا کې بیا د واورې په شکل باندې ډېر زیاتې واورې چې د ګلشیرونو په شکل باندې جنوب او شمال قطب کې بیا د موږ او تاسو په دې وطنونو کې غټ د غرونو سلسلې چې په دې کې د واورې او ډېر زیات داسې غټ هغه پکې شته یخچالونه چې همالته باقاعده کلونو پته نه لګي څونه وخت کېږي دې باندې تېرېږي او کال په کال یو ځای چې راولي شي بېرته نوره واوره پرې وشي نو ورکېږي نه باقاعده په دې تنګیو کې یا په اصطلاح سره درو کې چې کله څونه سړی پورته ځي نو هلته داسې ګلشورونه ما لیدلي دي چې په هغه کې هلته یو بس واوره چې کله کمېدو کې راشي او لاندې اوبه ورکوي نو کال ته بیا پرې راوشي نو دایمي دوامداره لاندې سوري لکه کاریزونو غوندې اوبه ترې راځي خو چې دا د خلاصېدو ته نږدې شي بس بیا شي. داسې قطب جنوب او قطب شمال کې باقاعده هلته یخ شمال او جنوب کې خو یخ دي باقاعده د شیخونه دي چې 15 متره د دې جګوالی او ټیټوالی او دا هغه شی دی. اوس لږ دا درجه حرارت د ځمکې چې تغییر شوی ده د فابریکو د غازاتو د استعمال په نتیجه کې دې څه تغییرات راوستي دي هغه هم ورو مخ په کمېدو راځي. نو وایي که دې نه علاوه د ځمکې په داخل کې چې کوم اوبه دي ډېر زیاتې اوبه لري، هلته طبقې د غالبا چې ما کوم جیولوجي معلومات شته جیولوجي کې وایي چې د ځمکې په دې سطحه باندې 3 طبقې اوبه دي، 3 طبقې داسې نه یو بل سره تړلي. یو لکه موږ او تاسو په دې خطه کې د لسو نه نیولې تر 40 مترو پورې بلکې تر 80 مترو پورې پر یو طبقه اوبه دي په سطحه باندې. ځینې ځای کې جګ ځینې کې دا فرق لري، په ځینې کې کېدای شي 1.5 متر ته هم رسي. همدې خطه د موږ او تاسو کې بیا د دې نه دویم هغه چې کوم یو دی هغه معمولا بیا د 100 نه اخواته تقریبا 100 200 داسې اندازه کې راځي. دا دویمه طبقه د درېیمه طبقه بیا د 300 مترونه لاندې ده چې هغې کې بیا بله طبقه اوبه دي، هغې ته معمولا پخې اوبه ویل کېږي. پخې اوبه دلته اوبه ډېرې دي نو دا پاس سطحه کې د اوبو لږ مقدار کم دی، بیا په دویمه کې چې دی هغه کې دویمه طبقه کې د هغې نه ډېر دی او په درېیمه طبقه کې بیا د هغې نه پسې ډېر دی. دا ټول اوبه چې کوم یو دا صرف د ځمکې په قشر کې دي. مثلا د ځمکې په چوړښت باندې به یو ځل بیا بحث کوو. ځمکه خپله چې دا 3 غټو طبقو نه جوړه شوې، په مجموع کې د 3 غټو طبقو نه جوړ شوې چې د سر برخه چې دا مونږ پې اوسېږو دې ته ویل کېږي قشر یا پوستکی، دې له لاندې منټل ورته ویل کېږي یا غوښه، د ځمکې غوښینه برخه چې کوم یو دا طبقه ده. دا د قشر طبقه چې کوم یو ده دا د یو نه نیولې تر 80 لاندې باندې کیلومترو پورې متر پر نه کیلومتر پورې دې پنډوالی دی، د یو کیلومتر نه نیولې تر 80 کیلومترو پورې دې پنډوالی دی. دې نه لاندې چې کوم یو دی بیا منټل یا ګوشته چې د هغه تقریبا 2900 کیلومتره پنډوالی لري، دونه غټه ده بیخي باقاعده. هغه ټول داسې دی لکه خټه غوندې
او نرمه غوندې داسې مایع نرمه ډېره مایع هم نه ده لکه اوبه غوندې سړی وایي ډېر تیږه غوندې هم نه ده بلکې نرمه غوندې شته. دا زلزله چې کله کېږي چې شی ته نه راوځي او روانې داسې لکه هغه غوندې نه اوبه یي نه هغه یي بلکې لکه د سکروټ غوندې تیږې پکې روانې. ځکه د هغې درجې حرارت غالبا ځینو چې تخمین کړې ده 500-600 درجې تر دې اندازو پورې داسې راځي او بلکې لا په جګ هم راځي ځینو کې د حرارت درجې ډېرې. ځکه چې په کوم ځای باندې راشي لکه د اور سیلاو چې سړی ورته ګوري قدم معلومېږي لکه اور چې را روان وي په دې ځمکه باندې چار طرف راشي په مخ هر څه ځان سره وړي یو خو تیږې او هر څه به درنده وي به چې ورځي به ځان سره چپه کوي. بل دا ده چې ګرمه دلته څوک هېڅ پاتې کېدی نه شي. نو دا دغه طبقه ده چې دا ګوشته یا منټل چې ورته ویل کېږي. دې نه لاندې بیا درېیمه طبقه ده چې هغې ته موږ او تاسو هسته وایو. هغه بیا دا درې عمده طبقې شوې. بیا دا هسته په دوه برخو ویشل خارجي او داخلي دوه او په ګوشتم دوه ده یو خارجي او داخلي برخه. نو څلور دا خپل قشر چې کوم دا بیا درې طبقو باندې جدا ویل شوی. نو دا جمع اووه شوې چې ځمکې وایي اووه دانې دي اووه طبقات هغه دغه شی دی پکې اصلي په مجموع کې. خو په کلي لحاظ باندې جمعي لحاظ باندې درې طبقې دي. پوستکی ده چې لاندې منټل دی لاندې هسته ده. اوس دغه اوبه چې موږ او تاسو کوم ویلې دا اوبه ټولې د ځمکې په قشر کې د لاندې اوبه شته هغه خوله مایع برخه ده اوبه لري ښه کافي ډېرې خو د هغې نه استفاده نه شي کېدای. خو داسې ګرمې دي چې سم اور غوندې لکه هغه کې د پاس برخه کې دا طبقې دي اوبو چې کوم یو درې جدا طبقې زیاتې کمې په دې کې دي. دغه اوبه چې دي دا ذخیره دي دلته. دې نه علاوه په دې هوا کې چې دا کوم یو هوا ګرځي په دې کې ډېر زیاتې اوبه د غازاتو په شکل باندې دلته موجود دي. تبخیر چې موږ تاسو ورته وایي چې کله په سمندرونو په دې اوبو باندې لمر لګېږي نو هغه تقریبي خبره ده چې هغه ګرم شي نو په غاز باندې بدلېږي. لکه موږ تاسو مثال مخکې یو درس کې تېر شو چې په جوز کې تاسو اوبه واچوئ یو ځای پورې غلي بیا کوټه خوډېږي بیا وروسته یکدم بړاس شروع کړي بس څه دي خولې نه وځي څه دي خور کې نه وځي بس بیا نو ځي وروسته ګوري چې هم نه ورک شي هر څه ورک شي. دلته په دې فضا کې ډېر زیات اوبه دي. دا مونږ چې کوم هوا تنفس کوو دې کې هغه شته اوبه شته چې دا مونږ کوم هوا د خولې نه وباسو په دې کې هغه شته اوبه شته. نو په دې کې ډېره زیاته ذخیره ده. بیا الله پاک په مختلفو اشکالو باندې را جوړوي. نو بیا هغه وایو هغه خبره دې ته بحث نه راځو په دې سلسله کې. خپله د موږ او تاسو په وجود کې په د حیواناتو کې چې کوم یو دي حتی په جماداتو کې اوبه شته دی. په حیواناتو او په نباتاتو کې فیصدي فرق لري. ځینې نباتات داسې دي چې د هغې د اوبو فیصدي ډېره جګه ده. اوس لکه تاسو خیال یې پالک چې کوم یو وخلې اندره او پالک دا شنه سبزیجات چې کوم دی په دې کې د اوبو مقدار ډېر زیات دي چې کله داسې معده کې هغه چې داسې یو اوزبېک یو غاښ نه یو موډی جوړ شي وجه دا ده چې هغه کې ډېرې اوبه دي لږ پکې هغه وچه ماده ده. دا شودې چې موږ او تاسو به ډېر مزه خورو دې باندې مخکې هم لږ بحث شوی چې دا شودې خپله فرق لري. ما درته مخکې ویلو چې هغه نهنګان چې په داخل دي سمندرونو کې هغه کوي ژوند کوي د هغوی نه پوهېږم څو 40% غالبا ما چې کوم لوستي اوس مې ذهن کې شته 40% یا 40% د هغوی پروتین شحمیات قندیات د ویټامینونو دا شیان 40% یا 40% یې پکې. نو ما درته ویل هغه بالکل داسې ښکاري لکه مستې غوندې د هغوی شودې بالکل داسې دي لکه مستې لکه هغه غوندې که ډېر دغسې دي. اوښ هغه چې کوم یو د غالبا ما چې کوم لوستی دی هغه کې وایي چې 28% غالبا ما کتاب کې لوستي 28% د اوښ په هغه کې په شودو کې وچ یعنی جامد مواد دي پروتین شحمیات قندونه او دا ټول شیان دا باقي پکې. نو چې هغه نهنګ ته واچوي غټ بلاوي چې په سمندرونو کې ژوند کوي ډلفین او وهیل او دا شیان چې کوم دي نو هغې کې 48% چې دا نور مواد شي نو 52% اوبه پکې دي 52% په هغې کې اوبه په شودو کې. که د اوښ 28% موږ تاسو هغه وایو چې لیکلي نو هغې کې معنا دا شوه چې 8% به نه 8% به نه وي بلکې 2% اوبه وي دا نورې به پکې دا جامد مواد دي. دغسې چې لاندې راځو میښې هغه راځي شودې راځي هغې فیصدي 18 شاوخوا دغسې مواد دي پکې اوبه دي. لاندې چې راځي پسې د غوا کې بیا فرق زراعتي غواګانو لږ اوبه ډېرې او دا د وطني غواګانو لږ کمې دي هغې هغه زیات دي. داسې وزه او داسې پسه راځي نو اخر هغه ته رارسېږي 12
د غواګانو کوم شو دي چې دا 12% جامد مواد لري، یعنی پروتین، شحمیات او قندیات او ویټامین او مالګې او هر څه سره جمع کې دا 80% پکې دي کې ټولو کې هغه اوبه وي. کوم سړی چې کومې ښځې چې یو جام اوبه نور هم پکې ور واچوي بیخي شی ته نه جوړ شي. نو داسې یعنی تقریبا داسې فکر وکړه چې په خپله په دې شیدو کې چې په ډېر هر څوک کې تقریبا خوري ښه شی بهترینه غذا چې کامل ترینه غذا چې کوم یو دا شودې دي هغې کې هم دونه ډېر اوبه دي. د موږ په خپل وجود کې د 80% نه نیولې تر 15% پورې دغسې اوبه شته دي، 80 نه 15% پورې. بیا ماشومان چې کوم یې د ماشومانو کې بیا اوبه ډېرې دي نسبتا هغه ته غټانو ته. په ماشومانو کې تقریبا د 80 نیولې تر 90% پورې اوبه یي ماشومان هغه کې. وروسته بیا چې څونه عمر زیاتېږي نو اوبه کمیږي او دا نور شیان پسې زیاتېږي. نو اوبه په عقیده یې موږ په وجود کې هم شته دي، موږ په اطراف کې هم شته دي، موږ په دې سلسله او هغه کې ځمکه کې لاندې باندې ټول هغه کې اوبه ښه پریمانه کافي. ځکه الله پاک وایي چې موږ نازلې کړي اوبه یعنې پیدا کړي وي د اوبه په دې ځمکه کې او هغه په اندازه باندې او هغې ته هم دلته ځای ورکړی د ځمکې په مختلفو برخو کې، څه په سمندرونو کې، څه په غرونو کې، څه لاندې ځمکې نه، څه په هوا کې، څه په فضا کې. یو اندازه ما مخکې هم دا درس کې ویلي و چې الله پاک په معینه اندازه باندې دا اوبه دي هغه ته نازلې کړي دي ځمکې ته، دا کمیږي نه. اوس دې باندې لږ ځان پوه کړو چې دا اوبه چې کوم یو دي دې دا سلسله د تشکیل اوس فعلي حالت کې مخکې موږ تاسو ویل چې هغه وخت په دې طریقه تشکیل شو. اوس دا اوبه چې الله پاک پیدا کړي او د ځمکې ځای په ځای کړي دا څنګه موږ تاسو باقاعده روزانه استعمالو، بیا راځي، بیا استعمالو، بیا راځي، بیا استعمالو، بیا راځي. هغه فیصدي ثابته ځکه ده چې موږ تاسو دې ته د اوبو هغه ویل کېږي اوبو سایکل یا سرکولیشن، د اوبو چې کوم یو دی واټر سرکولیشن، دا اصل داسې دی چې دا اوبه اوس یو نقطې نه بیا ورسو که سر اوبرې رانه خطا شي بیا نه کېږي. خو داسې فکر وکړو چې دا سمندرونه دا اوبه جهیلونه او سمندرونه څومره چې اوبو سطحه ده چې د لمر سره په تماس کې دا چې کله حرارت د لمر پې ولګېږي دا په تشمنې بدلېږي، دا په هغه باندې بدلېږي په غازاتو باندې. موږ ویل چې جوس کې واچي غاز کېږي دا نو چې غاز وخېږي دا غازان پورته ځي. غاز چې پورته ځي څومره چې درجه حرارت څومره چې فاصله پورته ځي درجه حرارت کمیږي. لکه داسې خبره په دې جغرافیا په دې هغه کې شته چې 100 متره چې سړی پورته ځي نو یو درجه حرارت کمیږي. خو ځینې چې داسې محتاطانه طریقه اختیار شي نو په 1 کیلومتر باندې 2 درجې اوسطا برابرېږي. یعنی که یو سړی 1000 متره جګ شي یعنی 1 کیلومتر شو نو بیا به 2 درجې حرارت دلته که بالفرض موږ حساب کوو دلته درجې حرارت د 13 دلته اوس پیلن مثلا 13 ده چې کله 1 کیلومتر سړی بر لاړ شي په تیاره کې یا بارش کې نو هلته به درجې حرارت بیا 23 وي. نو که 2 کیلومتر لاړ شي بیا به 14 راکمیږي، بیا به نو تقریبا 14 ته راورسېږي. داسې ورو ورو چې زه داسې فکر وکړم چې 13 درجې کېږي چې واخلي نو 4.5 کیلومتر چې پاس جګ شي نو هلته به درجه حرارت بیا 0 شي. بیا نو د هغې نه وروسته دا تیاره کړو چې کله تاسو ځئ هلته به د تیاره کې هلته هغه لیکي چې بیرون هوا چې کوم یو ده معمولا د غټې تیارې چې کله بیرون ځي د یو مملکت نه بل مملکت ته په دې کې درجه حرارت منفي 50 55 دغه شاوخوا کې هلته درجه حرارت دومره یخ دي 50 منفي 50 ډېر زیات یخ دی. که دا یخ راخلاص شو په دې تیاره باندې بیا په دې خلک لاندې بس ټول یخ کړي که نه داسې مسله. نو دا چې ځکه هغه 9.5 زره شاوخوا ته تر 10 کیلومتر پورې جګ پرواز کوي دا غټې تیارې. دا وړې تیارې چې بیا غټې تقریبا 3 زره 3.5 زره په دې کې مشته هلیکوپټر خو بیخي دلته نږدې تقریبا 100 کې پرواز کوي ځکه دلته خاص خبرې نه کړکۍ خلاصې هم څه مسله نه خو د نورو تیارو ته کړکۍ خلاصېدل هېڅ ممکن نه ځکه خو د هوا هغه د دې سرعت دی چې داخل کې راننوځي. دویمه خبره دا چې هلته یخ ډېر زیات دی نو 4.5 کیلومتر دا عادي دا وړې تیارې چې کوم یو دي دا وړو تیارو کې څه ګرځېدلی هم ځینو کې هغې کې تقریبا 3.5 کیلومتر په ساحه باندې جګ پرواز کوي. نو هغې کې 0 نه خو جګ یې خامخا ځکه ګرمي نو بیا بېله خبره ده ګرمي نه یې د یخنۍ کې خو بیخي دلته 0 یې نو بره به بیا څه حال وي. نو دا شی دی دا چې څونه جګېږي دا اوس دغه غازونه چې موږ ویلې دا خبره وه په دې اوبو په هغه کې چې کله غاز لاړ شي غاز چې برته لاړ شي طبیعي خبره دا ده چې دا څومره چې غاز ګرم وي غاز چې ګرم وي دا پورته ځي او یخوالی اکسیجن چې دی دا یخ دی دروند دی لاندې بیا که هایدروجن دا چې دی پورته هیلیم دا سپک هم دی پورته ځي. نو دا غازات چې کله بره لاړ شي بر
بیا دا سره یو ځای کېږي، مختلفو ځایونو کې سره هغه پیدا کوي، یعنی جمع کېږي سره یو ځای ته ورو ورو. بیا د دې نه کوي تاسو خیال کله کله اسمان کې سړی ګوري تک شین لږ وخت وروسته چې ګوري وړه ټوپکي یو ځای کې اول لږ ګرد باندې ښکاري کې، بیا د ګرد نه وروسته هلته ورېځ را پیدا شي. دغه اصلي خبره ده چې دا ګاز لاړ شي، ګاز هم په سترګو نه ګوري، خو چې پاس لاړ شي نو ورو ورو دا خو لاندې ګرم وي او چې پاس ورسېږي هلته بیا یخ شي، یخوالي سره شي دا ګازونه ورو ورو سره نږدې شي، د دې ګرد په شکل باندې موږ ته کله کله ښکارېږي. هغه کله چې بارانونه کېږي، د بارانونه یو 2 ورځې مخکې سړی چې اسمان ته ګوري ګرد به کېږي. دا وجه دا چې دلته د دې ګازونو هغه زیات شي، اندازه زیاته شي، سره جمع شي. کله کې تاسو خیال چې باد لګېږي، په باد کې کله ډېرې دوړې نو دوړې هوا نه ښکارېږي. دغسې دا پاس چې کوم یو دی دا دوړې موړې او دا ټول سره یو ځای کېږي، دا دوړې چې کوم یو بادونه کوي دا او دا ګازونه سره یو ځای کېږي. بیا هلته چې کله ورسېږي پاس سر ته کوم ځای کې چې دې دپاره هغه دی، نو هلته د دې ګازونو یو جواله شي، بالاخره لکه هغه ته نه جوړ شي د ګرد و غبار نه، لکه ورېځ. دې خوا نه چې ګورې ورېځ، ما درته مخکې درس کې ویلې چې پاس پکې زه تللی یم ډېر ځلې، د ورځو په منځ کې تیاره تېره شوې ده، نو باقاعده هلته چې راځي داسې معلومېږي لکه ګرد غوندې چې وي، د ګرد کې حتی د شغا غوندې کوي، ځکه چې دا د تیارې سره چې لګېږي یو قسم شنګا کوي، لکه چې پکې لکه شګې مږې چې پکې. هغې وجه دا ده چې دا د هوا ګرد دوړې او دا شیان چې کوم یو دې ځای نه جګېږي، دا د ګازونو سره یو ځای کېږي ټول، ځکه خو چې دا تیاره پکې ځي یو قسم چنګه شغا کوي چې داسې پکې تېرېږي اواز کوي. وجه دا ده چې دا صرف ګاز نه دی، بلکې د ګاز سره دا ګرد دوړې دا غبارونه ټول ورسره یو ځای شوي دي، چې د فابریکو نه دا شی جګېږي هلته، دا ټول یو ځای کېږي. بیا ورو ورو دې نور هم هغه زیات شي، تقاصف کثافت دی، نو بالاخره د ورېځو طبقې شي، ځان ته جګې او ټیټې او طبقې شي. په دې ځای کې د دې هغه نور هم هغه کېږي، دلته هوا چلېږي په دې کې څومره چې پورته ځو 2 تغیرات راځي. یو تغییر پکې دا شو چې حرارت درجه کمیږي پورته وروسته څونه چې دی. بله دا ده چې دلته دا د قوه جذب د ځمکې چې کوم یو ده چې څونه چې پورته چې دا د جذب قوه کمیږي، نو پاس باقاعده باد ډېر لګېږي، پاس یا کې باد ډېر شته. دا ورېځې هم چې روانې کړي مفتې نه دي روانې، هلته باد شته، او چې څونه فضا ته جګېږي هلته خو دا لندې چې کوم یو د جاذبه قوه ده، دا جاذبه قوه کمیږي، چې کمیږي ورو ورو نو پورته هوا تیزېږي، داسې ځای ته رسېږي چې هلته باقاعده لکه طوفانونه غوندې هلته لګېږي، نو ډېر تیز دغه تیز هوا چې کوم یو ده، دا تیز هوا دا ورېځې سره کوي یو ځای کوي یو خپرې بیا په مخه. الله پاک خپل حکمت دی قرآن عظیم شان کې راځي چې الله پاک وایي چې مونږ دا ګازونه ځکه دې نه ورېځو جوړو، د ورېځو نه طبقې شو، دا طبقې بیا مونږ په خوښه باندې چې کوم ځای کې مونږ پروګرام یې هغه ځای ته دا وړو، هغې ځای کې بیا باران کېږي. اوس خبره دا شوه چې کله دا بر لاړ شي ورېځې طبقې سره جوړ شي، په دې طبقو کې بیا دلته کې تاسو خیال هلته دا هغه چې سره ګرځي یو بل ورېځې دا چارجونه لري، مختلف منفي او مثبت چارجونه، دا چې کله یو بل سره هغه کېږي دا چارجونه په واسطه باندې دلته پکې یو قسم برقي هغه راځي، دې ته په کیمیا کې کتالیست وایي. د کیمیاوي تعاملات لپاره ځینې وخت کتالیستونه پکار دي، کتالیست چې هغه تعامل صورت ونیسي، یا حرارت شي یا تیزاب شي یا بل شی شي یا فشار شي یا زور شي، مختلف شیان دي، دې شیان په واسطه باندې کیمیاوي تعاملات صورت نشي، همداسې صورت نه نشي. نو دا شی چې کله پیدا شي دلته د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ باندې هغه کتالیست چې موجود شي، نو 2 هایدروجن سره یو ځای کېږي، یو اکسیجن سره یو ځای کېږي، یو بو یو قطره یو مالیکول جوړ شي، بیا دا قطرې سره زیات شي ډېر شي چې ډېر شي، بس دا ورېځ اول وخت کې سپینوالی لري، بیا د سپینوالي نه وروسته توروالی پیدا کړي، بیا اول سپکه وروسته درنده شي، بیا ورو ورو لاندې دا درندې ورېځې لاندې راکېوځي. که خیال مې دې درندو ورېځو کې بیا کله برېښنا او دا رعد او برق چې ورته ویل کېږي دا پکې پیدا شي، بیا نو چې راټیټه شي بیا نو سم درزات شروع کړي، بیا د نه باران شي، دغه ورو ورو دا څاڅکي هغه کېږي. بله خبره دا ده چې کله کله د واورې په شکل باندې دا اوبه کېږي، باران داسې نیغ راکېږي، غټ څاڅکي. د واورې شکل دا دی چې بره چې کله هوا لاندې یخه شي، که خیالي واوره چې کله وریږي نو په ژمي کې وریږي چې هلته حرارت درجه لاندې تقریبا 0 درجې ته د اندازې ته 2 او 3 ته ورسېږي، نو بیا دغه پاس نه چې کوم باران راځي د بره یو ځای پورې چې راورسېږي لاندې خو هوا خو پاس هم یخه وي،
لاندې چې راځي نو بیا نورم پسې یخ شي چې یخ شي بس دا ورو په واوره بدل شي. واوره بیا حجم یې څونه هغه د سپک دی ورو په قراره چې خورېږي راخورېږي لکه امالو چې په شان باندې را روانې ځمکې ته راشي. دا نو از ذخیره اوبه دي اصلا او دې وجه دا ده چې دا یخ زیات شي چې کله یخ شو نو دا باران په خپله اتومات په واوره باندې بدلېږي. درېیم شی چې د اوبو د پاس نه راورېږي هغه ګلی که تاسو خیالي معمولا په داسې وخت کې چې هغه هوا ګرمه وي او لاندې د 0 درجې نه ډېره جګه چې 10 15 20 کله خو 10 15 په 40 کې ګلی کېږي. هلته وجه دا ده چې کله بای چانس داسې یو شی وشي چې دلته خو هوا ګرمه ده 20 15 10 دغه معمولا په دغو حرارت درجو کې معمولا واوره کېږي چې کله 20 15 شاوخوا ته جګه شي نو دلته خو ګرم دی پاس هم ګرم دی اخوا هم ګرم دی خو ډېره جګه خو ما درته ویلې چې جګ سر کې خو بیا ډېره یخه ده. هلته داسې فکر وکړل ما درته ویل چې تیاره چې کله ځي نو هغې ځای کې تقریبا درجې حرارت دي -50 او منفي هغه خو داسې فکر وکړه چې دا عادي تیارې چې کوم یو ګرځي دا په 4-5 کیلومترو کې ګرځي نو په دغه 4-5 کیلومترو کې هوا درجه مونږ ویلې چې دلته پر زنګ دیر شي نو 4 کیلومترو کې به صفر کله داسې وشي چې یو دم د هوا هغه بار مونږ ویلې چې څونه هوا پورته ځي هلته یخ بادونه لګي بیا یخ بادونه ځکه هلته خو حرارت درجه مونږ ویلې چې 0 کې چې یخ لګي باد لګي خو طبیعي خبره چې یخي دا یخ کله داسې شي چې یو ټوټه د ورېځې یو ټوټه د ورېځې ټوله ورېځ د ورېځې یو ټوټه چې هغه به اصطلاح سره درنده ورېځي او باران او هغه پکې ښه پرېمانئ او دا کوم ځای نه راخلاصه شي روانې او دلته به دې درجې حرارت باندې برابره شي چې دا بالکل هغه شي یو دم یخه شي یو دم چې یخه شي په دې کې تغیرات او دې ځای کې د چې یخوالی پیدا کړي دا باران چې کوم یو وریږي دا خو باید د هغه د درجې نه ډېر جګ نه وي نو دلته چې سره یو ځای دلته دا یو بل سره هغه شي ونښلېږي سره د یخ په واسطه باندې لکه تاسو یخچال کې چې کله هغه کېدی اوبه کېدی داسې یخ شي چې بیا په تیږه هم نه ماتېږي دغه شی دلته په دې منطقه کې یخوالی دونه زیات شي چې دلته زیات شي نو د باران دا څاڅ کې 1 2 3 10 20 40 سره یو ځای کېږي بیا نو د ګلۍ اندازه فرق لري ځینې وړې ځینې غټې ځینې دونه ما خو لیدلي دي سم د کچالو دي دانو قدر داسې راخلاصي چې بارش ولګېږي نو بس په مخې ځان سره ماته یعنی د کم از کم د کچالو د چارمغز او د دې دانو په شان خو عامې ګلیګانې د هغې نه کله وړې غټې هغه وجه دا چې څومره آنن فانن یو ناڅاپي ناګهانه چې ورته ویل کېږي حرارت درجه دومره تغییر وکړي چې هلته د انجماد درجې نه ډېره لاندې لاړه شي نو بس دا دغه د اوبو هغه بالکل په دې یخ هغه باندې بدل شي بیا نو طبیعي خبره ده هغه درندې دي خو ډېره جګه وي نو هغه ځای نه چې راخلاص شي دې ځای ته چې راچېږي د ځمکې کشش وي دومره تیز کړی چې لاندې به ځمکه رسېږي او ټاس غوندې وکړي چې بیخي سړي بیا خو هغه کوي نو دا د ګلۍ شکل شو. نو د هوا نه چې کوم اوبه راځي په معمولا په 3 شکلونو باندې یو د باران په شکل چې د عام تقریبا په 100 کې زیاته برخه باراني بیا 2% وروسته پسې بیا د واورې تقریبا په یخو منطقو کې خو ډېره کېږي 3-4 میاشتې تقریبا مسلسلې واورې ورېږي بیا مترونه سره ودرېږي او دا ګلۍ چې دا نو ډېر کم ځایونو کې دا کېږي هغه هم چې د ناګهاني طور باندې ناڅاپي طور حرارت درجه پاس ډېره تغییر وکړي کې خو ډېره کم هغه بیا بل دا چې هغه د ورېځو د خاصو ټوټو نه دا کار کوي نو په یو منطقه کې به فکر کې بس د 100-200-300 متر هلته غلی شوي دي خو چې هېڅ خبره هم نه کېږي دا باران واوره بیا لږ عامه وي خو دا ګلۍ چې دا خاص کوم منطقې باندې کېږي لږه ایریا باندې وشي او زیات پورې وشي بیا ورکه بیا نه لږ اندازه وشي او کله ډېر وشي کله کم وشي کله دومره ډېر وشي فصلونه هر څه تباه کړي په دې 3 شکلونو باندې دا اوبه ځمکې ته بیا راځي نو دا چې کله وشي د باران اوبه د واورې اوبه او دا د ګلۍ 3 واړه اوبه بیا په ځمکه کې په 3 جدا شکلونو باندې پاتې کېږي. یو دا چې که بالفرض باران ډېر شدید باران وي ډېر سخت باران وي او ګلۍ هم ډېره هغه وشي نو بیا ته سیلاوي شکل ځان ته اختیار کړي خصوصا په ګرمو وختونو کې د ګرمۍ په موسم کې باران چې کله کېږي نو یو خو ګرمي ډېرې نو هغه اوبه د عجیب ډېر شدت غټ څاڅکي بس دي هر ځای کې سیلاب روانې دا ټول سره یو ځای کېږي بیا دغه نه سیندونه بیا ځي نو په مخه که چا چېرته نهر بند ورته جوړ کړی خو خال ته به بند شي که نه په مخه ځي هم دې ځای نه ځي سره بس په سمندر باندې ورګډېږي هم په خوږې اوبه لاړ شي په تروشو اوبه ورګډ شي بس موږ او تاسو ډېره ذخیره هغه شي. دویم هغه دا دی چې دغه اوبه چې هغه کې
باران کېږي. دا معمولا موږ تاسو په زراعت کې ډېر زیات استفاده د همدې نه تقریبا کېږي. نو کومې ځمکې چې وچې او ډېر باران ډېر نه وي، البته ډېر تیز نه وي، نو دا نرم باران چې کوم دا معمولا په نباتاتو فصلونو په زراعت کې ډېر ښه استفاده د همدې اوبو نه کېږي. ځکه دې کې یو خوبي ده، هغه خوبي دا ده چې د پاسه چې کله دا راځي د ځان سره، موږ مخکې درس کې ویلي وو چې 9% نایتروجن دی په دې هوا کې، فضا کې، نو دا نایتروجن د ځان سره راخلي لاندې ځمکې ته راښکته کوي. نو بیا د همدې نه د اکسیجن سره او د دې نه چې یو ځای سره د ځمکې د بکتریاوو مختلفو شیانو په واسطه باندې بیا د نایتریت موږ سره چې ورکو دا توره سره او سپینه سره کودي کیمیاوي جوړ دي، دا هم د نایتروجن نه جوړي. دا نو که پاس نه نایتروجن د ځان سره دا باران داخلي د ځمکې ته راشي، نو ځکه د باران اوبه چې کومې دا ډېرې خوږې دي، د فصل لپاره بهترین اوبه چې کومې دي هغه د باران دي. نو د باران د اوبو فصل او د کاریز د اوبو فصل او د نور فصل سره بیخي ډېر فرق لري سره. هغې کې وجه دا ده چې په اثر ځان سره نایتروجن لکه تیاره د باران اوبو ته د سرې ضرورت نشته دی. کوم ځای کې چې باران باندې فصلونه کې هلته بیا سرې ډېر ضرورت نه وي، لږ ضرورت یې ډېر نه وي. خو دا نور اوبو ته خو باقاعده سره پکې نه وي، خو ټولې خشکې اوبه دي. نو دې ته خشکې اوبه وایي، هغې ته غوړې اوبه وایي. دا غوړې اوبه ته چې نایتروجن دی. نو دا چې راځي په دې فصلونو باندې، ونو باندې، په ځنګلونو، په دې ټولو ځایونو کې که څه ډېرې خو سیلاب غوندې په شکل باندې وبهیږي، که څه نه په قرار نرم. موږ خلک وایي چې نرم باران چې د ځمکې ته ډېره پیدا کوي، جذبېږي، هلته زیات په زیات جذبېږي. نو دا چې کله دا د فصلونو هغه شو، ځینې اوبه داسې دي چې که باران کم وي نو صرف د فصل گزاره پې کېږي، لاندې نه ننوځي. خو که ډېر وشي دوامداره وشي نو بیا لاندې جذبېږي. دا د باران خبره شوه. دویمه خبره دی، دا خو موږ ویلې چې باران په دې شکل یا ته سیلاب هغه جوړېږي، یا دلته د زراعت په خاطر باندې پکارېږي. که کم وي، که لږ زیات وي، هم سیلاب کېږي، هم شی کېږي، هم زراعت او دې شیان دغه کېږي. همدغه اوبه چې ځمکې ته ننوځي، همدغه جذبېدونکي اوبه لاندې چې زیاتې شي، نو دې نه بیا موږ او تاسو دا کوی او چشمې او په دې شکلونو باندې بیا موږ دې باندې را دغه کېږي، دې نه بیا موږ وروسته استفاده کوو. نو په درې جدا برخو سیلاب ته نه جوړېږي، زراعت کې پکارېږي، هماغه نباتات د هغې نه استفاده کوي. درېیم دا چې د موږ او تاسو کویان او چینې او کاریزونه ماریزونه د دې نه تان کېږي. د واورې خبره عیناً خبره ده تقریبا. واوره او باران کې فرق دا دی چې باران چې هماغه دستي په دستي نغده خبره نو بس دسي یا که تیزې سیلاب ته جوړ شي، که نه هماغه ځمکه کې جذب شي، بیا نباتات او هغه ته استفاده کوي. اوس د واورې خبره تقریبا انشاءالله د غرونو په هغه کې بیا هغې ته اشاره کوو چې واوره کوم یو چې دا اصلا پاک یو صفا اوبه ذخیره ده، د اوبو ذخیره ده دا واوره خپله. بیا هغه چې هلته وشي، هلته قرار ځای په ځای هماغه ځای کې بیا ورو چې کله حرارت درجه زیاتېږي د ځمکې د سطحې، نو ورو لږ راځي دوامداره راځي. نو که ډېرې ځینې خو داسې دي، ځینې ځای کې واوره دونه ډېرې او چې اوبه راغه شي، نو هغه وخت کې موږ او تاسو د حکومتونو د خلکو خاص انتظام ورته موجود نه دی. نو دا اوبه ټولې هلته دي، بل سره لوی سیند ته نه جوړ شي، سیند په دې بل سیند ورګډ شي، بل سیند په بل سیند ورګډ، بالاخره دا اوبه خوږې اوبه د کار اوبه دا لاړ شي سمندر ته. بدبختي دا ده چې موږ دې ته متوجه نه یو. خپل شیان دا اوبه چې دا یو منبع دا ډېر د الله په غټ نعمت دی، بیا منبع ده، خو موږ ته استفاده موږ په خپل وطن کې موږ لرو غټ سیندونه لرو، دریای مور، دریای کوکچاو، دریای هلمند، دریای کونړ، دریای لغمان، دغسې دا ټول ځای کې سیندونه شته، خو ټولې اوبه دې موږ نه ضایع ځي، ټولې اوبه ضایع ځي. در حاله کې چې دې ته باید یو نظام، یو طریقه جوړه شوې چې همدغه اوبو نه موږ هم د زراعت او د کرهڼې په میدان کې استفاده کولی، هم د برق د تولید، انرژۍ د تولید لپاره هم کار کولی. خو مصیبت دا دی چې بس موږ د جګونو نه پیسې نه اضافه کېږي، نو بس نه اضافه کېږي، نو څه باندې بیا ولګوو؟ ځکه هم دلته چې څومره موږ جبونه دومره غټ دي، دومره غټ جبونه موږ ځان ته ایښي دي چې هغه د دې جبونو نه پیسې نه اضافه کېږي چې موږ په بندونو باندې، د برق په بندونو باندې د برق د تولید لپاره، د کرهڼې د زراعت دغه دپاره هغه په استعمال کو. او موږ ډېر موږ ټول حکومت و نظام د خلک په همدې باندې مصروف دي چې بس مقرر کوو منفق کا، بس ټول عمر باندې لاړ شي.
بس خبره اخر هیڅ هم نشي هغه اصلي شی چې د ټول پاتې شي. موږ په داسې مصیبتونو کړي دي. موږ د یو رئیس جمهور د یو دولت د یو نظام 4-5 کاله دوره انتخاباتي اول خو پیسې په ټول انتخاباتو کې ضایع شي، بیا چې کله وګټل شي هغه روزانه په همدې باندې باسي. بس څنګه دا سړی منفق او څنګه لرې کې څنګه هغه راڅملوي، څنګه په سینه ورته کېنوي، څنګه د چوکۍ نه چپه کړي او څنګه بل کېنوي. بس په دې خبر باندې موږ 5 کاله 4 کاله دي هر یو هغه تیر شي او اخر چې دې خړې سترګې نیولې روان هیڅ هم نشي، هیڅ کار یې نه کړی. تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان ته په میلیاردونو پیسې راغلي خو نتیجه صفر، هیڅ هم نه ده، بلکې صفر څه کوي چې منفي په طرف روانه ده. فساد او بې ادارګي او بې نظمي او دغه زور زواکي دا پکې روزانه مخ په زیاتېدو د کمبود باندې ده. دا موږ منابع دي، طبیعي منابع الله پاک موږ ته په لاس راکړي، خو موږ ټول شیان موږ چې کړو موږ نه ضایع شو او خراب شو. بس یو بل ملامت او پلانکې ملامت او پلانکې ملامت، هیڅوک ملامت یې کوته ځان ته نه چې ملامت زم یم پکې دې کې شریک یو. دا ټول خلک هیڅوک هم ځان نشي خلاصولی، ځکه یو څه فیصدي خو هر سړی پکې خامخا شریک وي. نو دغه اوبه چې د واورې یا د باران اوبه راځي دې ته باید تنظیم نیولی شوی وی، دې نه باید ښه پوره استفاده شي. موږ ډېرې زیاتې موږ په دې افغانستان کې ډېرې زیاتې ځمکې لرو، ډېرې زیاتې ځمکې لرو چې وچ کلکې دي. که باران کال یې خو ښه، که باران کال نه بس بیا ټولې پرتې دي. بس موږ او تاسو ټول شیان د خارج نه هندوستان نه غنم راځي. دا ډېر شرم خبره ده، دا ډېر د شرم خبره ده. افغانستان په دې زراعتي منطقه کې زراعتي هغه لري او موږ د هندوستان نه یا د قازقستان نه یا د ترکمنستان نه یا د بل ځای نه موږ وړه راغواړو. دا د شرم خبره ده. موږ ته ولا شرم پکار چې دا موږ وشرمېږو. موږ 15,000 کلن تاریخ لرو، خو خوراکي شیان وړه هغه شیان دي بل چا نه وړو. شرم خبره ولا چې شرم دې سړی باید مړ شي. د ډېر شرم نه چې موږ د هندوستان نه بل ته لاس نیولی دی چې موږ ته غنم صاحب موږ ته غنم راولېږه. خپله خو هر څه لرو که نه، خو بس مصیبت دا دی چې موږ کې نظام نشته. دا خو ټوله خرابي دي. زه څنګه د زراعتي ملک په سطح باندې دونه اوبه لرم چې منابع دي ما ټوله نه ډېرې زیات دي، او زه د غنم او خوراکي شیان ترکاري صابلان پلانکې شیان میوجات د بل چا نه راوړم. دا خو د شرم ده. باید خلک د ډېر شرم نه مړه شوي باید دوی ته دونه هغه پکار دی. خو موږ مصیبت دا دی بل چا نه دا شیان راوړو، هغه کله خیرات او کله سیاسي ډېر د هر څوک چې کومک در سره کې شار پیټه ورپسې د پټو پروګرامونو رواني چې هغه بیا به تا باندې څه کوي. دغه مصیبت دی. نو دې نه استفاده ښه کامله په کار و چې دې منابع ور موږ استفاده کړې. خو په هر صورت دا ساینسي مسله و چې دې زه پورې راورسوله چې دغه د اوبو هغه طریقه و چې د بحر نه شروع بیا هوا او بالاخره د ګلۍ او د واورې او د باران په شکل راځي. بیا چې دا اوبه لاړې شي هلته څه برخه اوبه داسې شي چې باران نه وروسته وشي، بیا څه بېرته غشي څه ورسېږي سمندرونه د هغه بیا راځي. بیا دا سرکل همداسې روان دی. دا د اوبو نظام کوم یو دی نه کمیږي او زیاتېږي نه، خو کله یو منطقه کې زیات شي کله بله منطقه کې زیات شي. دا یو طریقه ورته الله پاک دې ته ترتیب کړې ده. دا یو خبره شوه په بیروني سطح باندې. اوس د دې بیروني سطح کې موږ دا خبرې وکړه چې د دې اوبو نه موږ په 80% د خوږو 2.5% اوبه چې کومې دي 80% یې موږ تاسو په دې کې په زراعت کې لګېږي، 60% په صنعت کې لګېږي، 10% د څښاک او د خوراک او دې شیانو دپاره په کاري مختلفو هغه کې کارونو کې په دې اوبو باندې موږ ټول فعالیت او کار روان دی. اوس راځو لږ ساینسي هغه ته چې الله پاک فرمایي ومن الماء کل شیء حی. دا موږ شیان دي د اوبو په واسطه باندې ژوندي ساتلي یا ژوند ورکړی دی. دې ته لږ راځو. موږ 2 طبقې هغه لرو، ژوندي شیان لرو. یو ته ویل کېږي نباتات، یو ته ویل کېږي حیوانات. موږ مخکې خبره وکړله چې په حیواناتو کې مجموعاً د 80% نه نیولې تر 15% محتاطه اندازه ده. د 80% نه تر 80% 15% پورې دي کې اوبه دي ټولو حیواناتو کې، یعنې اوسطاً درجه دا ده. چا کې ډېرې او چا کې کمې. او چې کوم ابتدایي حیوانات دي په هغه کې بیا فیصدي هم 90% ته کله جګه شي. دا اوس د اوبو اندازه ده په حیواناتو کې په مجموع کې اوسطاً. په نباتاتو کې عیناً همداسې خبره ده. په نباتاتو کې هم دا مسله ده. په هغو کې ابتدایي حیوانات به نباتاتو، ساده نباتاتو، خصوصاً سبزیجاتو، ترکاریجات، په هغې کې د اوبو مقدار اندازه فیصدي زیاته ده. په ځینو کې چې غټ دي او عمر یې زیات دی، لکه عیناً موږ او تاسو په شان باندې په هغوی کې به کم لکه غټې ونې چې کومې دي په هغې کې
بیا د اوبو فیصدي ورو ورو کمیږي، د لرګي او د دې شیانو فیصدي پکې زیاتېږي، دا شیان شته. او هغه چې کوم حجراتو نه جوړ شوي، حجراتو کې بیا باقاعده اوبه شته، هغه کې فیصدي هغه کې هم ډېره ده، خو لږ کمه دی نسبت تازه نباتاتو ته، لکه پالک او لکه ګشني او دا نور شیان چې کوم دي، ګندنه او پیاز او دا رومي، د هر یو کې جدا جدا فرق لري سره، او غټ ونو کې بیا فیصدي کمه وي، خو په هر فیصد په هر صورت باندې فیصدي د اوبو پکې ډېره ده، یعنی هغې کې هم اوبه شته. اوس راځو دې ته چې دا اوبه چې الله پاک فرمایي چې دا د حیات او د ژوند ذریعه ده، دا څه مسله ده، دې ته لږ سړی توجه وکړي، دا څه قسم مسله ده. په دې کې ډېره حساسه مسله ده. دا نبات او حیوان کې شریکه ده. یو څه شیان به موږ داسې ووایو چې په نباتاتو او په حیواناتو کې هغه شریک دي، نو هغه شریک شیان هسې هم شریک، نبات هم د حجرې نه جوړ شوی دی، حیوان هم د حجرې نه جوړ شوی. په حجره کې چې کوم یو دی، دا حجرات موږ مخکې یو خبره تېرو درسونو کې وکړه چې جامد شیان چې کوم جوړ شوي دا د اتوم نه جوړ شوي دي، اتوم چې ورته ویل کېږي، او دا ژوندي شیان چې کوم دا جوړ شوي د حجرې یا سل نه جوړ شوي. دا حجره چې عمده طور موږ مخکې دې باندې بحث کړی او لږ تېرو درسونو کې هغه تکرار هغه راشي چې دا حجره چې کومې دي درې برخونه، په مجموع کې درې برخونه جوړ شوي دي. یو د دې حجرې دیوال دی، د حجرې دیوال چې هغه معمولا د پروتین او شحمیاتو نه جوړ شوی، د حجرې حفاظت او ساتنه کوي، بلکې د حجرې ته د غذا په انتقال وخت باقاعده رول لري. یو کوم شیان ضرور دي هغه داخلي دی شي، چې کوم شیان ضرور دي هغه بالکل حجرې دیوال نه هېڅ نه پرېږدي چې اجازه نه ورکړي چې کوم شیان هېڅ ضرورت نشته. داخل کې چې کوم شیان دي چې وتل ضرور دي هغې ته اجازه ورکړي، چې کوم شیان وتل ضرور نه دي هغې ته اجازه نه ورکړي، قرنطین یې هملته پراته وي پکې، هغه نه پرېږدي چې هغه پرېښو کار خرابېږي. لاندې یو شی ضروري وایي چې زه ځم رخصتي مې ده، رخصتي ولې کار خرابېږي، ته رخصت نه ورکړي. دا دیوال دومره دا بالکل عقل او فکر او هر څه لري، قاعده نظام دی، هلته داسې عادي خبره نه ده. د هغې نه لاندې بیا په منځ کې هسته ده، د هستې او د دې دیوال تر منځ چې دلته ویل کېږي سایتوپلازم. که چېرته د حجرې نه د نباتاتو د حیواناتو د حجرې نه دا جامد شیان د مالګې، منرالونه، پروتین او شحمیات او قندیات او دا شیان ټول سره لرې کړو، یو خواته کړو، او دا بله د سایتوپلازم راواخلو، څو 90% پکې اوبه دي. که دا ټول شیان ته نه لرې کړو که نه، یو طرف ته کړو، دا اخري سایتوپلازم چې پاتې کېږي دی کې غالبا 95 که 90% پکې اوبه راځي، دونه ډېرې اوبه لري، یعنې مطلب اوبه. نو معنا دا شوه چې حجره کې موږ تاسو ویلې چې په حیواناتو نباتاتو کې دا د اوبو فیصدي تقریبا داسې فکر وکړئ چې د 80 نه 85% پورې په دا اوبه دي پکې دی کې. اوس دا خو د اوبو مقدار شو په داخل د نباتاتو حیواناتو په حجراتو کې، په سایتوپلازم کې یا په هسته کې یا په دیوال کې دی کې د اوبو تعداد او مقدار شته، خو ډېرې اوبه چې کوم یو دي هغه په سایتوپلازم کې دي، ځکه هغه مایع ده، سایتوپلازم مایع ده، دغه مایع دا د حجراتو. موږ بدن مخکې موږ تاسو دا خبره کړې وه، انسانان اوسطا 100 ټریلیونه 100 زره میلیارد حجرات اوسطا انسان په بدن کې شته. اوسطا په دې ټولو کې اوبه پکارېږي، اوبه هلته پکې شته په دې حجراتو په داخل کې. د کار دی دا یو جز شو چې موږ او تاسو خپله د حجراتو په ساختمان کې سایتوپلازم شته، او په دې سایتوپلازم کې باقاعده اوبه دي. نو څه دا یو جز شو، یو خبره شوه چې خپله حجرات زیاته برخه چې دی هغه اوبه دي، زیاته برخه اوبه دي. شودې چې ما مخکې مثال درته کړی، شودو کې یعنې تقریبا ما درته ویلې چې اندازه فیصدي ده چې د 10 نه نیولې تر 50 پورې داسې فرق کوي. هغه د شودو په مقدار کې د 50 نیول لاندې راځي، د بحري حیواناتو ممیلیا چې کومې د بیا اوښ بیا غوا بیا میخ او داسې راځه، نو دا فیصدي فرق لري. نو فکر وکړه چې په دې کې هم د داسې فکر وکړه د 10% نه نیولې تر 50% پورې، دې کې نه 90% نه نیولې تر هغه پورې تقریبا 55% پورې دونه پکې اوبه نور پکې د نور مواد فرق لري، پکې فیصدي تغییر خوري پکې. نو دې کې مشته د حجراتو کې موږ تاسو د حجرې چې موږ تاسو دې موږ په مجموع کې د انسان په بدن کې دا دی. بل دا دی چې درېمه خبره چې موږ تاسو په بدن کې شته، موږ تاسو د حیواناتو کې هغه د وینې هغه د خپله وینه ده. دا وینه کې چې کوم یو ده، دا وینه کې که دا نور شیان ټول ته نه لرې کې چې پروتین، ویټامین او حجرات او دا ته نه لرې کې، دا باقي چې په پلازما د هغې ته بلډ پلازما ویل کې د وینې پلازما، هغې کې تقریبا 90% کڅونه اوبه دي.
که دا ټول شیان ته لرې کې دا وینه نه او حجرات سره حجرات سپین حجرات او پروتین دا ټول ته چاڼ کې یو فلتر باندې نو اوبه پکې 90% جګې دي دونه اوبه پکې وینه کې دي. نو دا وینه چې خپله دا جریان پیدا کوي چې دا ګرځي دا د اوبو په زور باندې ګرځي. که دې کې د اوبه کمې شي نو بیا وینه نه ګرځي، بیا ودرېږي خلا چې ودرېږي درس راولوي سمړ شي. یعنی دومره مهمه مسله ده. نو هم زموږ او تاسو د بدن خپله حجرات چې دا څونه دي په دې کې اوبه خامخایي چې نه بیا مړ بس چې اوبه ته لاړې بیا مړې دي بس بیا چې اوبه پکې نشته دی. دا یو جز شو. په نباتاتو کې عیناً خبره ده، نباتاتو کې هم په سایتوپلازم په دې کې باقاعده هغوی خو دا د بلډ سرکولیشن نه لري، د وینې جریان نه لري، د هغوی جریان بیا فولیوم او زایلم باندې پاخه مواد او خام مواد کې هغې کې باقاعده هغه خو انشاءالله بیا وروسته لږ بحث پرې کوو د نباتاتو په خپل هغه باندې چې هغې کې څومره شیان دي. اوبو مسله پکې مهمه ده. دغه اوبه هم په حجراتو کې شته د حیواناتو، هم په وینه کې شته. په نباتاتو کې د هغوی سایتوپلازم هغه چې دی هغې کې باقاعده اوبه شته، ډېرې اوبه شته، تقریبا 80% شاوخوا کې دومره برابرېږي. نو هلته هم دا مسله شته. اوس راځو دغې خبرې ته چې په حیواناتو کې نباتاتو کې وروسته بیا د اوبو اهمیت ته لږ اشاره وکړو، مهمه ده. هغه ګر چې مخکې درسونه کې ویل شي خو دلته لږ بیا تکرارو. په حیواناتو کې چې اوبه کوم یو کار فعالیت کوي، اوس خو موږ ویل چې په سایتوپلازم کې مشته او په اوبو کې مشته او په هر شي کې او په وینه کې مشته اوبه. نو اخر دا اوبه کوي څه؟ اصلي خبره دا ده پکې دې کې 2-3 شیان مهم دي. یو خبره خو دا ده چې په سایتوپلازم کې د خپله سایتوپلازم چې دی بیا موږ تاسو ویلي دی په اطراف باندې یو غشا ده او دا غشا کې یو شیان راځي که بالفرض داسې وی چې دلته اوبه نه وی اوبه نو بیا خو جامد شی و. په د جامدو شیانو کې چې کله موږ او تاسو وایي چې ځینې شیان د بیرون نه راځي حجراتو ته داخلېږي، په حجراتو کې بیا ځي میتوکندریات او پلان کې ځای د هغې ځای کې په فعالیت صورت نشي بیا بالاخره انرژي تولیدېږي، اوبه تولیدېږي، بیا ځي بېرته د هغوی شانه وځي، بیا وینې سره ګډېږي، هغه خطا اکسیجن راځي، کاربن ډای اکساید بیا راوړي بېرته ځان سره دغسې پروتین قندیات او شحمیات چې هلته مصرف شو اخوانه فضوله مواد چې کوم دي هغه ځان سره راکش کوي. دا یو نظام روان دی. دا کار فعالیت د اوبو فعالیت دی چې دا جریان په سلسله جاري وساتي. دویمه خبره دا ده پکې دې کې یو بله مسله ده چې د اوبو چې کوم یو دی د دې د لزوجیت یا موږ او تاسو ټینګوالی ورته ویل ټینګ دا و شودې چې د ځینې شودې پکې لږ اوبه پکې ورزیاتې کړي بیخي لکه اوبه غوندې ښکاري، لږ چې لږ ښي بیا لږ ټینګ یي دې ته ټینګوالی موږ پښتو کې موږ ټینګوالی ورته وایو. دا شی ټینګ دی، هغه ټینګ نه دی چې هغه دی، دې ته ټینګوالی وایي چې دې هغه لزوجیت یا هغه دی څومره دی زیات ټینګ دی لږ دی. زه د شان دې پته نه کوم تیل یو قسم لزوجیت لري، غوړي بل قسم سریښناک غوندې چې څونه پکې پورته ځي به لزوجیت شی کېږي زیاتېږي او کمیږي. د اوبو لزوجیت چې کوم یو دی دا یو معیاري لزوجیت دی. دا ډېر مهمه مسله ده په دې هغه کې ډېر مهمه مسله ده چې اوبه الله پاک په داسې شکل پیدا کړي دي، په داسې شکل یو معیاري اسکوزوتي دی ته ویل کېږي په طبي اصطلاح کې، په کیمیاوي هغه اصطلاح کې لزوجیت چې دا لزوجیت معیاري لزوجیت دی. دا د دې ژوند د معیار سره بالکل برابر دی. که د دې لزوجیت لږ زیات شي نو څه به کېږي، که د لزوجیت لږ کم شي څه به کېږي. دا مسله ساینټیفیک مسله ده، دا ډېره مهمه ده. دغه اوبه چې الله پاک پیدا کړي په همدې شکل باندې چې دا کوم یو دي د دې هغه کوم یو لزوجیت چې کوم یو دی دا یو معیاري شکل دی چې دا د ژوند لپاره ډېر ضرور شی دی. اوس موږ تاسو 2 شیان وایو، یو په نباتاتو حیواناتو کې موږ ته سایتوپلازم دا په حیواناتو کې شته، نباتاتو کې دې کې فرق نشته پکې. دلته د اوبو لزوجیت چې کوم یو دی دا ډېره مهمه مسله ده. هغه دا ده چې که د دې د اوبه چې کوم یو دي دې اوبو کې خو اوس موږ تاسو ویلې چې په سایتوپلازم کې خو ډېر شیان دي، مالګې شته، منرالونه شته، مختلف کاربوهایډریټ شته، پروتین شته، شحمیات شته، ویټامین شته، دا ټول شیان پکې دي. دا په دې اوبو کې الله پاک یو صفت ایښی دی، دې ته ویل کې انحلالیت، حل کېدل. تاسو اوس اوبو ته چې کله وګورئ، اوبو کې چې کله موږ تاسو دا چای څکو یا اوبه هغه کې شربت کله جوړو هغه پکې واچو، کله پکې بوره واچو، بوره داسې پکې ورو هغه کوو، هغه اوبه یا هغه چای چې هغه مالګه یا بل شی پکې واچو لزوجیت زیاتېږي. که نه یې پکې عادي په اوبو کې مالګه ډېره ښه حل کېږي، بوره پکې ښه حل کېږي. دا څومره
فعالیتونه کارونه چې په داخل د هغه کې صورت نشي په اصطلاح سره به د کیمیاوي تعاملاتو کې نو بهترین محلل هغه شی چې پکې حل کېږي حل کېدونکی چا شی چې پکې حل کېږي هغه اول درجه شی چې دی هغه د اوبه دي چې د هغه دی یعنې اوبه د خپله موږ او تاسو په دې وجود کې موږ هم تاسو ویل مخکې درسونو کې تېر شو چې موږ او تاسو په وجود کې څو قسم مالګې او منرالونه لکه سودیم شو پوتاشیم شو کلورین خو ګاز په شکل کې خو دلته دی هغه په شکل کې راځي دغسې جست او داسې کلسیم او داسې اوسپنه او دا ټول شیان چې کوم دي دا په دې اوبو کې قابل دي چې قابل د انحلال دي حل کېږي پکې او د همدغې انحلال په نتیجه کې سایتوپلازم او دا شیان منځته راځي یا پلازما د وینې چې کومه ده د اوبو په هغه کې منځته راځي که دا نه وی بالفرض که یې دې په ځای الکول وی یا د دې په ځای باندې غوړي وی یا د دې په ځای باندې تیل وی بیا دغسې انحلالیت منځته نه راتلو چې د اوبو په ځای بل شی ځای وی نو دې ته اوبه دا شوله چې د سایتوپلازم د موجودیت دپاره په هغې کې حرکت او تغییرات او دا راځي دا ډېر مهم خبره ده یو مسله پکې دا شو دویمه مسله دا ده چې د موږ او تاسو په بدن کې چې دا وینه ګرځي د ټول بدن کې د دې وینې وظیفه ډېرې وظیفې لري خو دوه وظیفې عمده دي دلته چې موږ او تاسو باید ووایو یو دا چې اکسیجن باقاعده باید ورسوي ټولو حجراتو ته خوراکي مواد د ځان سره هلته ورسوي د هغې ځای نه بېرته واپس راځي هلته چې کله دا رسیږي هغه زیاته چې کوم ځای کې هلته حجرات واقع د اکسیجن او غذایي موادو خوراکونو مالګو دې شیانو ویټامینونو دې شیانو ته ضرورت لري اوس دا چې هلته رسیږي په هغې ځای کې دغه اوبه په دې دواړو طرفونو کې یو طرف ته حجرات یو بل طرف ته د وینې د جریان روان دی اوس دلته په دغه داخل کې او په دې کې فرق دی چې که دلته او دلته دغه د لزوجیت یا ویسکوزوتي چې کوم یو ده که دا فرق ونه لري بیا خوراکي مواد اکسیجن نه ځي یو بل ته نه ځي بیا نو دلته او دلته باید داسې ویسکوزوتي یا داسې لزوجیت موجود وي چې دلته چې صورت ونشي دلته تبادله صورت ونشي دغه کار خپله چې کوي د اوبه کوي د اوبه داسې لزوجیت په وینه کې او په هغې کې پیدا کوي چې یو ځای ته ورسیږي په هغې ځای کې غذایي مواد او اکسیجن دا شیان داخل ته ننوځي او هلته چې کوم یو شیان تولید شوي کاربن ډای اکساید اوبه دا شیان بیرته دې خواته بیرته راشي دا لزوجیت دا کار کوي دا یو سلسله برابري که نه بیا نیک بیا تبادله صورت نه نشي تبادله صورت نو بس کار خرابېږي دا یو مسله شوله په دې ځای کې ډېره مهمه مسله د لزوجیت ته چې په دې ټول بدن د حیواناتو نباتاتو کې چې کوم یو ډیفیژن یا نفوذ چې تبادله کېږي دغه تبادله د اوبو په موجودیت کې صورت نشي دا غیر د اوبو نه موجودیت صورت نه نشي دا ډېره مهمه مسله په دې داخل کې دا شی پکې مهم دی په دې نباتاتو په حیواناتو کې چې دا شریک خبره ده د انحلالیت ډېر غټ صفت لري یو چې دا شیان پکې انحلال شي او کیمیاوي دي دغه انحلالیت په صورت کې منفي او مثبت چارجونه منځته راځي خصوصا موږ او تاسو په عضلاتو کې او په عصبي حجراتو کې سودیم او د پوتاشیم تبادله صورت نشي کلورین او دا ټول شیان منفي چارج او مثبت چارج موږ او تاسو دا څون عصبي پیغامونه چې دا د دغه درې عنصرو په هغه کې د سودیم پوتاشیم او کلورین د دې په تبادله کې دا شی صورت نشي همدارنګه کلسیم دا په داخل کې لزوجیت او بیرون کې لزوجیت یا د سریښناکتوب دا په دواړو برخو کې د اوبو په واسطه باندې دا برقرار کېږي دا نه بیا عصبي نظام کار نه کوي او چې عصبي نظام کار ونه کړي بس تخته غوندې راپورې چې ته مړ شي خرابېږي دونه اندازه دا مهمه ده بله مسله دا ده چې دغه شو دویم یو دا تقریبا موږ تاسو په دې بدن کې په عصبي سیستم کې په عضلاتي سیستم کې په نور هغه کې چې که چېرته بالفرض د اوبه نه وي د اوبو کې چې کوم یو اتومونه منحل شي د منحل په صورت کې بیا ایون په شکل باندې کې ایونونه چې هغه مثبت او منفي چارجونه لکه سودیم مثبت چارج لري پوتاشیم مثبت چارج لري کلورین منفي چارج لري او کلسیم مثبت چارجونه لري دغه چارجونه اصل د موږ او تاسو په دې عصبي نظام کې او په عضلاتو کې تاسو کله د فزیولوژي دا کتابونه چې ګورئ والقاعده ته پته لګي هلته چې د بیرون ته مثبت چارج دی داخل ته منفي چارج دی بیرون ته سودیم زیات دی مثبت چارج داخل ته دا مثبت چارجونه چې منفي چارجونه موږ وایو کلورین منفي دی او مثبت دی او دا هغه صورت کې کېږي چې کله اشیان په اوبو کې منحل شي چې منحل شي په ایونونو د اتوم نه بدل شي بلکې په ایونونو باندې شي الکترونونه ورکوي منفي چارج او مثبت
دغه منفي او مثبت چارج د موږ او تاسو د عصبي سیستم ټوله کارکردګي په دې پورې مربوطه ده. موږ د مغز نه چې کوم پیغام ځي لاندې د په لاندې نه چې کوم زیري راځي مغز ته، دا د دغه عناصرو په تبادله کې سودیم او پوتاشیم ګډ اشعال ته ورسي او خانه راځي کلورین، سودیم، پوتاشیم، کلسیم. دا څلور عناصر به دي کې بالکل مؤثر رول لري. دا هغه وخت کې په ایونونو باندې بدلیږي په مثبت او منفي چارج کله اوبو کې منحل شي. د اوبو د انحلالات نه غیر دا په چارجونو نه بدلیږي، او چې چارجونه بدل نشي هیڅ عصبي پیغام نه ځي، چې نه ځي نو سترګې د کار نه کوي، غوږونه د کار نه کوي، خوله د کار نه کوي، عضلات د کار نه کوي، بس ختم. سړی دې ته مړی ویل کېږي، دې ته بیا ژوندی نه ویل کېږي. دا اوس دا خبره په اوبو پورې مربوط ده. دغه انحلالیت د دې شیانو کلسیم، کلورین، پوتاشیم او کلسیم او کلورین دا د څلور وړو بلکې نورم په دې اوبو کې چې منحل شي نو بیا په ایوني شکل شي. دغه ایوني شکل مثبت او منفي د موږ د عضلاتو د کارکردګۍ سبب هم ګرځي، د موږ د عصبي سیستم د کارکردګۍ سبب هم ګرځي. نو که کله دا زیات او کم شي بس نقص پیښیږي پکې. اوس دا څومره حیاتي مسله ده. ومن الماء كل شيء حي. خلک داسې فکر کوي چې دا اوبه پکې ورواچوي نو سړی ژوندی شي، چې اوبه ته نه روباسي پکې مړي. نه، هلته لاندې داخل کې تاسو داسې وسنجوئ چې د موږ او تاسو عصبي سیستم کې حجراتو مقدار غالبا ځینې کتابونه لیکلی 100 بلیونه 100 میلیارده حجرات، یعنی 100 زره میلیونه 100 زره په اصطلاح سره میلیونه د صرف عصبي حجرات دي، ځکه بلیون دی 100 بلیونه یعنی 100 میلیارده عصبي حجرات، یعنی 100 زره میلیونه شو، ځکه بلیون دغه میلیارد دونه حجرات عصبي حجرات. دا ټول حجرات چې څومره دي دا هغه صورت کې کار کوي چې کله پکې ایوني شکل باندې سودیم، پوتاشیم، کلسیم او کلورین موجود دي. همچنان عضلات هم عیناً چې موږ تاسو د الله څخه زول ورو فکر وکړه چې ته عضله ونه خوريږي، عضله چې ونه خوريږي سترګې کار نه کوي، او ژبه کار نه کوي، غوږونه دې کار نه کوي، ځکه هلته عضلات دې باقاعده چې صوت انتقالي، دغسې لاس دې نه خوځېږي، پښه دې نه خوځېږي، هېڅ کار نه. مطلب دا چې بیا هېڅ شی هم نشو، چې کوتک غوندې ځای کې به پروت دی نو هېڅ شی هم نشو. دا خبره یعنې موږ او تاسو عصبي نظام، عضلاتي نظام ټول په ایوني شکل شیانو باندې کار کوي. او دا ایوني شکل څه وخت کېږي چې د اوبو پکې داخل کوي. ساینټیفیک هغه دغه دی، هغه شی چې الله پاک ویلی دی، دا هغه عمیق خبره پکې ده. که نه موږ تاسو وایي چې دا معجز کتاب دی، معجزه ده، خو دغه ځای کې معجزه ده، که نه چې داسې شیان چې ساینس اوس کشف کړ، خو نوي نخرې پکې راووتلې. ګوره دی دا شو. دا په حیواناتو نباتاتو کې تقریبا خبره نشته. په حیواناتو کې یو شکل، په نباتاتو بیا په بل شکل باندې موجوده ده. لږ به نباتات ته راشه، حیوانات به همدلته بس کو چې د اوبو اهمیت د حیوان په وجود کې بالکل څرګند معلوم شو. دویمه خبره موږ مخکې درس کې ویلو، په رازقیت کې غالبا خبره کړې، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. د موږ او تاسو مخکې خبره کړې چې 100% خوراک زموږ او تاسو چې دی د نباتات دي. نو دغه نبات کې موږ او تاسو ویل چې نبات کې د نبات په دې پاڼو کې کوم ځای کې چې شین رنګ وي، البته په هغه ځای کې کلوروفیل په نامه باندې فابریکې لګېدلې چې په دې کې خوراکي مواد جوړېږي، خصوصا قندیات په کې جوړېږي. دې فابریکې دپاره خو دوه قسمه ښکاري. خام مواد راځي دلته مشینري باندې هغه کې بیرته په بخو موادو بیرون ایستل کېږي. خام مواد اصلي مواد خام دي، چې خام راشي نو بیا په خام مواد نه جوړېږي چې قابل د استعمال. دا خام مواد چې کوم یو دلته په دې فابریکه کې استعمالیږي، موږ تاسو دوه شیان ویل، دوه شیان عمده شیان دي، درې بیروني خبره ده. اول اوبه چې د ریښو په واسطه باندې راځي دلته د پاڼې ته. دویم د بیرونه غاز راځي، کاربن ډای اکساید دلته په قند باندې بدلېږي. H2O جمع CO2 مساوي کېږي ګلوکوز جمع اکسیجن. نو خوراک تیار جوړ شو. نو د اصلي ماده چې شوه اوبه شوې. اوس ته داسې فکر وکړه چې موږ د خوراک اصلي ماده چې کوم یو د اصلي ماده چې کوم چې موږ په ژوندي پاتې کېږو هغه چې د هغه اوبه دي. نو اوبه او کاربن ډای اکساید فقط سره یو ځای شي، لمر صرف انرژي ورکوي، ماشین چالانوي، ماشین چالان چې ګړزه اوبه او کاربن ډای اکساید سره کوه او خطه بسته بس خوراکي مواد بس دې ته نه جدا کوه. نو دا اوبه دومره اهمې دي چې ستا 100% خوراک 100% خوراک تا د اوبو نه جوړ شوی دی. د اوبو دی ومن الماء كل شيء حي. نو دا حیوان دا نبات چې ژوندی دی د اوبو په زور باندې ژوندی دی، او دا ته چې ژوندی دی خو هلته مو ویلې په حیواناتو کې څومره
دومره اهم مسله ده. د انسان ژوند بالکل فکس تړلی شوی دی د اوبو په موجودیت باندې. د حیواناتو خو نباتات کوم درته ویلې چې د اوبو اصلي ماده ده اوبه جمع کاربن ډای اکساید ګاز او اوبه سره اخلي د هغې نه خوراکي مواد جوړېږي. بیا د خوراکي موادونه موږ او تاسو استفاده کوو، خپله نباتات هم ترې استفاده کوي. نو د تا خوراک څښاک څه هر څه شیان چې د اوبو پورې مربوط شو، ګورو دا دومره مهمه مسله شوه. دا یو خبره شوه. بله خبره دا ده چې هغه حیوانات او نباتات چې په داخل د سمندرونو کې ژوند کوي، دلته یو ډېره مهمه مسله دې ته هېڅ هم توجه نشته. دې باندې ځینې خاص علماو تحقیقات کړي دي. د اوبه چې کوم یو دی چې کله اوبه یخېږي یا نور شیان مایعات چې کوم دي دا چې یخېږي نو چې کېږي حجم یې هغه کېږي، وزن یې زیاتېږي. چې څومره شی یخېږي د هغې حجم زیاتېږي، خو وزن یې چې کېږي حجم یې هغه کې وزن یې هغه کېږي ورسره زیاتېږي. حجم یې غټ شي خو وزن یې چې شي وزن ورسره زیاتېږي. دا لکه یو شی چې هغه چې څونه چې هغه کثافت زیاتېږي یعنې سره نږدې کېږي. په جماداتو په نبات هغه کې په مایعاتو په ګاز کې فرق دی. ماده په 3 شکلونو پیدا کېږي، یو جامده، یو مایع، یو ګاز. نو جامده هغه شي ته موږ وتلی شو چې د اتومونو هغه سره بالکل ډېر زیات کثافت، دې ته کثافت ویل، کثافت یې ډېر زیات وي، یعنې نزدېکت د اتومونو په منځ کې ډېر وي، دا ویل کېږي جامد. چې کله دغه هغه اندازه زیاته شي د اتومونو په منځ کې، بیا مایع شکل اختیار کړي. او چې کله بیخي زیاته شي نو بیا چې اختیار کړي، بیا هغه شکل اختیار کړي د ګاز. لکه اوبه موږ مثال راخلو، یو حالت جامد حالت یخ دی یا واوره ده، یخ یا واوره ده، دا یو شنو او چې د جامد حالت دی. خو چې جامد حالت نه کله دا راواخلي اوبه شي نو اوبو کې بیا د هغه مقدار سره زیاتېږي. دا عام اصول دي. درېیمه خبره ده چې کله ګاز شي بیا یو طرف لاړ شي بل طرف لاړ شي نو فاصلې زیاتېږي. نو دا فرق سره اوبو کې یو بل نظام الله پاک ایښی دی چې دا د موږ د بدن لپاره تر ټولو ډېر مهم دی د ژوند د حیات لپاره. هغه دا دی چې کله چې اوبه یخېږي تر 4 درجو پورې، فکس 4 درجې ته چې کله راورسېږي اوبه یخېږي نو وزن یې زیاتېږي. لکه موږ تاسو ویلي چې څونه د اتومونو هغه سره نږدې کېږي، جامد حالت ته کېږي نو هغه درندېږي. اوس لکه تیږه دومره تیږه نو څومره اوسپنه ورڅه وزن یې څومره ډېر زیاتي، خوندونه شی یو بل شی راواخله هغونه وزن خو بیا نه کېږي که نه. څونه چې لزوجیت او هغه زیاتېږي وزن. اوس تاسو شودې او شات او اوبه همدومره شات او همدومره اوبه په یو هغه کې واچوه چې اوبه او شات او غوړي او تیل واچوه چې کله وزن کې وزن فرق دی. اوبه وزن د شاتو د وزن سره، د غوړیو د وزن سره، د تیلو د وزن سره دې سره فرق لري. وجه دا ده چې په دې کې د کثافت درجې فرق دی. نو څومره چې شی کثیف کېږي وزن یې چې کېږي وزن یې زیاتېږي، وزن هغه کېږي. اوبو کې اوس خبره دا ده چې تر 4 درجو حرارت پورې 4 درجو حرارت پورې اوبه چې کله یې پاسه راځي نو دلته د اوبو حرارت چې کېږي د اوبو حرارت 4 درجو ته راځي د اوبو وزن زیاتېږي. دا اوبه چې 4 درجې دا لاندې کېږي 5 درجې 6 درجې 7 درجې اوبه چې دا پاس پاتې کېږي. په دې کې دا خبره یې 4 پورې اوبه خې 4 پورې راځي. 4 درجې اوبو پورې د کثافت د اوبو زیات، وزن هم زیات دی. چې دې نه پورته کېږي دې نه 2 درجې 1 درجه چې کېږي دا برځي. نو 4 درجې چې کله ورسېږي اوبه دې کثافت تر ټولو زیات دې نه لاندې کثافت نور نشته. بس 4 درجې پورې کثافت اوبه نهایي حد کثافت هم دا دی تر 4 درجو. چې کله 3 درجو ته راټیټه شي بیرته د وزن کمیږي. د دې اوبو چې 3 درجې حرارت دي د دې د اوبو هغه وزن د هغې نه کم دی، او چې 2 ته راشي نور هم کم شي، چې 1 ته راشي نور هم کم شي، چې پورته شي نور هم کم شي. اوس دلته دا قانون په ټولو شیانو کې هغسې قانون دی. اوبو کې قانون بدل دی دلته، او دې کې غټه خبره هم دغه ځای کې هغه ساینسي مسله به دغه ځای کې ده چې دې ته باید موږ ته اشاره وکړو. اول خبره پکې دا شوه چې تر 4 درجو پورې چې لکه د 80 نه چې را شروع کړي راځو چې 4 ته چې رسېږي دې کثافت نهایي حد ته رسېږي، وزن هم نهایي حد ته رسېږي. دې نه چې 3 ته ورسېږي 2 ته ورسېږي 1 ته ورسېږي نو بیا د دې کثافت شي کثافت یې کمیږي. دلته بیرته دا کثافت د لاسه ورکوي. تر دې وخته
پر اوبو مالیکولونه سره نږدې کېږي تر 4 درجو حرارت پورې. د 4 نه چې 3 وتشي بیرته سره پراخېږي، بیا چې 2 تشي نورم پراخه شي، 1 ته ورسېږي نورم پراخه شي. دې کې اوس د کمال خبره ده، هغه خبره دا ده چې تر 4 اوبو درجو حرارت پورې نو دا اوبو چې 4 درجه حرارت چې دا ټیټ شي، چې 3 شوې بس پورته راځي، 2 چې نورم پورته راځي، 1 چې پورته راشي، چې 1 نه جګ شي بیا خو یخ باندې بدلېږي، یخ د 0 نه خواته دا اوبو په یخ باندې بدلېږي. اوس دلته دې کې د حیات او د ژوند خبره کوم ځای کې ده؟ هغه اوبه چې 4 درجې دي یا 15 درجې دي یا 6 درجې دي، هغه اوس لاندې ځای کې دي. د دې په سر باندې 3 درجې، بیا 2 درجې، بیا 1 درجه پاس راځي، دلته باقي پاتې کېږي. دغه چې 1 درجې ته کله راورسته، 1 نه وروسته دا اوبه چې کېږي یخ کېږي. که موږ مخکې ویلې چې قانون خو اصول دا دي چې کوم شی دروند دي هغه په اوبو کې لاندې ننوځي. اوس یخ چې دی دا خو که داسې وایي چې د نورو قوانینو په حساب باندې چې څومره کثافت زیاتېدلی هغه نه چې کې وزن چې کې دی وزن زیات دی نو دا به لاندې تللی. که یخ بالفرض داسې وایي د نورو قوانینو په حساب چې 4 یو ته چې رسېدی نو کثافت زیات دی، وزن زیات، نو دا یخ به اوبو کې ډوبېدلو لاندې بتلې. ظاهرا موږ ټول خلک ګورو چې یخ د اوبو په سر باندې واقعي لاندې ننوځي. دې کې اصلي خبره په همدغه ځای کې ده چې الله پاک د اوبو ته داسې صفت ورکړی چې تر 4 پورې دا درندي چې 4 لاندې شي وزن بیرته سپکېږي، پاس راخېږي د اوبو په سر باندې داسې واقعي سر. نور شیان چې څومره یخېږي هغه لاندې ځي او وزن یې هغه کېږي کثافت. دلته د اوبو 4 پورې کثافت زیاتېږي او وزن چې 4 نه هغه شي بیرته کم شي، دا د اوبو په سر باندې ودرېږي، د اوبو په سر ودرېږي. یو صفت دا شو. دغه یخ چې دلته بیرون دی اوبو په سر باندې تولیدېږي. موږ او تاسو ویلې چې په دې دریابونو کې، په دې سمندرونو کې، په دې ټولو کې لاندې په میلیونونو باندې، په میلیونونو بلکې په میلیاردونو حیوانات او نباتات ژوند کوي لاندې د اوبو په تل کې او په هغه کې. که بالفرض داسې وی چې دا یخ چې کله یخ کېدلی 0 ته رسېدی نو وزن زیات، دا به لاندې ډوبېدلی، بس هلته به ځای په ځای کېدلی نو د سمندرونو تل د اوبو تل په یا سمندرونو کې یا بیرون کې دا به یخ وي. چې کله یخ شي نو طبیعي خبره ده چې دا پورته اوبه چې کوم یو دي، دا ګرمې اوبه خو پورته راځي، ګرمې پورته ځي او یخ لاندې، نو لاندې ځای نه به دا یخ همداسې یخ کېدلی، بیا به یخ کېدلی، بیا به یخ کېدلی. دا پورته اوبه خو د پاس د سطحې سره په تماس کې ځکه هوا ډېره یخه شي په ځینې وختونو کې د 0 نه څه په ځینو منطقو کې 40-50 ته منفي ته رسېږي، نو هغه بالکل لکه تیږه غوندې به یخ وي. نو دلته خوبي پکې دا شوه چې دا یخ د اوبو په سر چې ودرېږي نو لاندې اوبه چې د 4 نه لاندې دي هغه ماسې 4 پاتې شي او به د 4 په 5 په دې درجو کې حیوانات گزاره کولی شي. اوس لاندې دغه اوبو د سپکوالی د یخ د الله پاک برخلاف د نورو قوانینو دی. دلته دغه پاتې کېږي په سر، نو یو خدا چې لاندې اوبه چې کوم یو دي هغه ګرمې پاتې شوې، هغه ګرمې شي، هغې کې حیوانات شي کولی شي گزاره کولی شي، بس پکې یخ په سر یخې لاندې پکې مایان باقاعده ګرځي، خپل مزې پکې کوي. که دا کار نه وی چې دا یخ لاندې تللی، خو لاندې تل به هم یخ وی، پورته به هم یخ وی، پاس به هلته یخ وی، لاندې به بیخ نه به هم یخ وی، د سر نه به یخ وی، بس کار به خراب کړی، لاندې به حیوانات ټول پکې مړه شوي. یو درجه یو خبره دا شوه، ډېره مسله. دویمه مسله پکې دا ده چې دا لاندې اوبه چې اوبه ګرمې دي، لاندې د یخ نه لاندې اوبه چې کومې دي ګرمې دي. دویم دا ده چې د اوبو په د یخ کې یو بل صفت الله پاک ایښی دی، هغه دا دی چې دا د اوبو نه چې کوم یخ جوړ شي، دا یخ د لاندې د حرارت نه انتقالوي، یعنی د حرارت انتقال په یخ کې چې د اوبو نه جوړ شوی دې کې د حرارت انتقال نشته. نو لاندې چې کوم اوبه ما درته ویل چې لاندې اوبه ګرمې دي، که دې یخ د حرارت نقلولی پاس درجه خو -10 او -20 ده، چې -10 دا لاندې یخ به ټول راتلی بیرون ته، نو دا ټول شی به تر لاندې پورې یخ کنګل پروت دی، بس هر څه به ختم، نباتات به ختم، حیوانات به ختم، بیا به چا زندګي نشوه کولی. نو 2 شیان شو، یو دا چې دغه اوبو دا سطح چې جوړه شوه دا پاسې وساتله، لاندې ګرمې اوبه شته تر لاندې، پاس دغه د لاندې حرارت چې کوم یو اوبه 4 درجې او څو چې دي دا حرارت اوس پاس نه نقلی چې هم یخ شي. نو دا د اوبو د لاندې چې کوم حیات او ژوند وجود لري د حفاظت او د ساتلو وظیفه دا لري، دا ساتي هلته چې دی وساتل خپله د زندګۍ شرایط او حالات برابر. دا څومره انټه خبره ده په ساینسي لحاظ باندې چې دغه اوبو تر 4 درجو پورې کثافت او وزن زیات دی او د هغې نه وروسته کثافت او وزن بیرته کمیږي تر څو د
د اوبو په سر باندې پاتې شي او د اوبو لاندې حرارت دی هغه حیوانات او نباتاتو دپاره چې لاندې ژوند کوي د هغوی دپاره د ژوند شرایط برابر شي که نه یا خو باندې اوس درجه حرارت دونه چې ډېره شي 10 او 15 منفي شي خو دا ټولې اوبه ځان سره یخ کوي چې یخ شون به نباتات او حیوانات چې څومره د اوبو لاندې او ټول مړه شي الله پاک دې کې دا دوه جدا صفت کې یو تر 4 درجو پورې نه لاندې وزن د دې چې کېږي وزن کدی حجم زیاتینو په سر باندې پاتې کی لاندې نن نوځي کله لاندې باندې باندې تر سره پورې به ټول په اصطلاح سره یخ شوی لاندې چې کوم حیوانات او نباتات موجود دي به ټول ورکوي دویم دا چې د حرارت انتقال په دې وخت کې دا یخ نه پرېږدي چې حرارت انتقال شي حرارت نه انتقال شي لاندې اوبه ګرمې پاتې کېږي هلته د زندګۍ حالت برابر وي اوس د دې نه موږ او تاسو ته معلومات وشو چې د الله پاک د اوبو ته ځینې صفات ورکړي دي چې یو انحلالیت صفت و چې موږ عصبي نظام د حیواناتو عصبي نظام او عضلاتي نظام د اوبو د وینې ګرځېدل هلته انتقال د موادو دا ټول د اوبو د خاصیتو پورې مربوط دی هلته وشوه دا اوس یوه غټه خبره شوله نو د عصبي نظام کارکردګي د عضلاتي نظام کارکردګي د اوبو په موجودیت کې ایونیزیشن چې جوړیږي سوډیم پوتاشیم او کلورین او دا چې منفي او مثبت چارجونه خلي دا د اوبو په موجودیت کې دویم دا چې دغه د اوبو لزوجیت چې کوم یو معیاري دی دا د تبادله د موادو کې صورت نشي چې وینو رګونه نالته راشي هغې نه دې خواته راشي او دا نظام وچلېږي ټولو هغه ته حجراتو ته خوراکي مواد اکسیجن دا ورسېږي یوه خوا نه چې کوم شیان دي هغه بېرته راشي دا کمال په چې کې دا کمال اصلي په دې اوبو کې دی که د اوبو په ځای بل شی وی دا تبادله بیا چې صورت نه نیوله بیا به هر شی جامد ایسته به سړی او کله چې دا وینه چې دا جریان بند شي دا سړی ولې مړ کېږي وینه بند هغه شي لخته شي په یو ځای کې چې لخته شي هغه رګ بند شي به سړی درز راولي ایسته مړ شي دا اوس کمال په چې کې دا کمال په اوبو کې دی نو الله پاک جل جلاله فرمایي ومن الماء كل شيء حي په ظاهري لحاظ خو دغه خبره ده چې موږ د ځمکې په سر باندې په سترګو ګورو خو لاندې ژور چې کله ننوځي حیوانات او نباتاتو ته نو په حیواناتو کې د حیوان عصبي سیستم ټول فعالیت په اوبو پورې مربوط دی عضلاتي سیستم ټول فعالیت د اوبو پورې مربوط دی د خوراکي نظام او د اکسیجن او کاربن ډای اکساید انتقال او دا ټول شیان دا مربوط پاتې شوي دي د اوبو پورې په نباتاتو کې غټه خبره دا ده چې د دوی بنیادي شی چې کوم دوه شیان دي کاربن ډای اکساید پاسه اخلي اوبه او کاربن ډای اکساید ځکه موږ لپاره د خوراک ټول نظام همدا جوړي نو که اوبه نه وي چې اوبه ته منفي کړي نو ګاز اسیم ګاز پاس به ګرځي لاندې به شي کې نو بیا به هیڅ شی نه خوراک په انسان صفر تراکي وځي چې کله اوبه ته منفي کړي نو دې ته ویل کېږي اوبه د حیات او د ژوند اصلي ماده هغه دغه شی شو من الماء كل شيء حي د آیات شریف په ساینسي لحاظ په هغه لحاظ باندې توجیه باندې انشاءالله کافي ده همدونه بیا که تاسو غواړئ چې دې کې نور مزید لاړ شئ دا بیا کیمیا بیوشیمي کیمیا دې ته چې لاړ شئ هلته بیا ډېر شیان انشاءالله تاسو ته پته ولګېږي نو دا و د هغه آیات تشریح چې ومن الماء كل شيء حي چې موږ وکړه د خپل هغه د کمزوري او د لږ علم په رڼا کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين